أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. مخکې دوه حالات ذکر شو، اوس دریم حال دی چې قیامت پر ورځ به وزن د اعمالو کېږي. والوزن او وزن چې دی یومئذ په دغه ورځ باندې الحق حق دی، یقیني دی. وزن به کېږي میزان باندې. دې نه بعضې خلکو په خپل عقل انکار کړی، لکه معتزله یو ګمراه ډله وه، عقل پرسته. او بیا حسن بصري رحمت الله علیه چې تابعي دی، هغه به د خپل مجلس نه شړلي وو چې تاسو ګمراهان شوي یې. د الله د قدرت نه انکار کوي، وزنونه به عملونه به څنګه تللی کېږي. او دا خو چې کوم دی موږ وایي ذکر وکړو په هوا لاړ دی، دا مونځ موږ کړو ښکته پورته شو، دا به څنګه تللی کېږي؟ هلکه دا خو څه ضروري نه ده چې یو څیز خامخا جسم نه به ګینې تللی کېږي. اوس وګوره که نه په دنیا کې داسې څیزونه شته جسم یې نشته او تللی کېږي. دا ته به خلک نه تلي ډاکټران څه، دا هر څیز خپل میزان یې که نه په ترمامیټر باندې. دا په ټیر کې چې دا هوا اچوي دا تلي که نه تلي، حالانکه د هوا څه جسم خو نشته. موسمونه تللی کېږي باقاعده، دومره وایي سنټیګریډ ګرمي ده او دومره حرارت. نو دې وجې نه دا وزن حق دی، الله به کوي. بیا وزن په حدیث کې چې راځي د صحائف الاعمال وزن به کېږي، کومو صحیفو کې چې دا عملونه لیکلی شوي د بندګانو دا به تللی کېږي. حدیث ترمذي کې راځي. دویم وزن د انسان به هم کېږي، انسان هم تللی کېږي. لکه حدیث کې چې راځي هغه درون انسان به راشي او د الله په نسبت به سپک وخېږي، ځکه چې عقیده به صحیح نه، ایمان به پکې نه، او نفسي عملونه به هم تللی کېږي. الله به دې له یو شکل ورکوي، الله پې قادر دی. بیا په دې قیامت کې چې کوم ترتیب دی هغه دا دی، اول حوض راځي، بیا د هغې نه بعد میزان راځي، هغې نه بعد بیا صراط دی، پل صراط دی باندې چې به انسان واوړي، بیا صحائف الاعمال عملنامې بیا تقسیمیږي. د آخري بورډینګ پاس دی، بیا یا جنت ته تللي یا جهنم ته تللي. الله دې مونږ د جنت مستحق وګرځوي. لکه څنګه چې ته دلته په دې دغه باندې ورځې که نه، په دې ایرپورټ باندې نه اول ورشي، خپل پاسپورټ چې ورته وښیې نو او ټکټ ورته وښیې وردن نه شي، پهله ستا سامان جمع کړي. قیامت په ورځ اول میزان دی، ستا وزن تلي هلته چې بیا تا ته په ټکټ کې څومره لیکلی شوی، تا وزن څومره ځان سره راوړی دی. انسانانو داسې یو سیسټم ګوره جوړ کړی دی. نو بیا دغه رنګه قیامت کې میزه ده، ورپسې پل صراط دی. نو دلته هم دوی امیګریشن بیا جوړ کړی، ته به ورمخکې شي، ستا ریکارډ چک کړي. هغې نه بعد بیا هلته صحائف الاعمال دی قیامت کې که نه، نو دوی هم اخر کې بورډینګ پاس درکړي، جهاز ته خېږي. هلته هم بورډینګ پاس دی اخري، که په ښي لاس دی عملنامه واخیسته او جنت ته ځه، او که په ګس لاس ونعوذ بالله بیا جهنم ته ځه. دلته انسانانو ګوره داسې سیسټمې جوړې کړي دي چې مونږ د هغې نه تېرېدلی نه شو. حالانکې دا انسان دی، په سپارش به هم لاړ شي، په رشوت به هم وځي، په یو بله طریقه به وځي، په دوکه او په فراډ هم وتی شي، تعلق به دي وي. هلته خو دا خبرې نشته که نه، هلته به څنګه پاس کېږي په دې چک پوسټو باندې، دې مرحلو نه به څنګه وځي، دا سوچ پکار دی. فمن ثقلت موازینه، پس هغه څوک چې درانه شي تلې د عملونو د هغه، تله خو یو ده، خو موازین ورته ویلي ځکه عمل ډېر دي. فاولئک نو دا کسان هم المفلحون، خاصم دوی کامیاب شو، دا به کامیاب خلک. ومن خفت موازینه، هغه څوک چې سپک شي د هغه موازین، معنی اعمال یې سپک شولو، میزان یې سپک شو. فاولئک الذین، نو دا هغه کسان دي خسروا انفسهم چې په تاوان کې چولی خپل ځانونه، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، په سبب د دې چې دوی زموږ د آیتونو سره ظلم کو. ظلم یې سو بمخالفتها، په مخالفت د آیتونو باندې خلاف یې کو. ولقد مکناکم فی الارض، دې کې ترغیب دی تعمیل الاحکام ته. دا مقدمه د پاره د واقعې د آدم علیه السلام، او تذکیر بالنعم کوي د پاره د ادا د شکر.
ولقد مکناکم یقینا من تاسو له زیدر کړی دی فی الارض په دې ځمکه کې وجعلنا لكم او جوړ کړی موږ تاسو لپاره فیها په دې ځمکه کې معاش اسباب د ژوند اسباب په کې الله پیدا کړی دي چې دین تاسو فائدہ اخلي خو قلیل ما تشکرون ډیر لږ شکر کوئ تاسو لږ شکر کوئ په کار تاسو د الله ډیر شکر ادا کولې بندګیم کولې ولقد خلقناکم وصلی الله فرمایي پیدا کړی مې شکلونه مې دل در کړی دی وګورئ تاسو پلار ته آدم علی السلام ته ملائکه سجده کړل موږ ویلو قران کې به وزایا سجود آدم واقع راځي آدم علی السلام ته سجدي واقع ارزه کې به جدا جدا مصداق یو مطلب وي سورته بقره کې مقصد سو په انسانانو باندې نعمتونه شمارل ته انعامات او تذکره دلته مقصد څه دی دلته مقصد د اتباع د ما انزل چې ګوره ابلیس اتباع د ما انزل ونه کړل د الله رب العالمین د خبرې په مقابل کې د نس مقابل کې خپل عقل استعمال کړو چې انا خیر منه دلته نو ویلي بقره کې انا خیر منه د وحي مقابل کې دی انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين الله ما ذلیلک دلته دې د پاره راوړي چې اتباع د ما انزل وکړي بل رد شرک فعلی د پاره دلته راوړي د واقع د سجود آدم چې مشرکان یو د ځان نه یو غلط رسم جوړ کړو طواف به چې کو په بربند به کو جامع په ځان حرامي کړو د الله حلال لباس په ځان حرام کړو حرمت د لباس پرد کې مراوړي چې ګوره ابلیس خلقونه جامع وباسي مړه آدم علی السلام باندې دای بیبي باندې هغه ونه خړله جامع تی وته اے مشرکانو تاسو څنګه ځان نه جامع وخکلی دي دا خو د ابلیس کار دی جامع وخکل او دغه رنګه د انسان هغه بربندول او آدم علی السلام سره دا کار کړو دا غوونه د خړلو تاثیر ابه پزان باندې پانی لګولې ځکه کې حیا وا اگر چې خزو خاوند دی بل څه پر دې نشته خو به هم حیا پکې و ځانې پانی لګول وګور استاسو په د پلار او د مور په فطرت کې حیا و انسانانو او تاسو لګي په بربنده توافونه کوي په دې طریقه باندې دا واقع ته ذکر کیږي ځکه رستو برت کیږي د مشرکانو په هغه رسم باندې چې په طواف کې به لباس نه چولو ولقد خلقناكم ويقينا من تاسو پیدا کړی ثم صورناكم به من تاسو له شکلونه در کړی دي ثم قلنا به دام واوري ثم د پاره تعقیبی ذکر بیا دام واوري قلنا للملائکه من ویلو ملائکه توسجدوا لآدم سجده وکي آدم علیہ السلام ته فسجدوا ملائکه سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه لم يكن من الساجدين نو د سجده کوونکو نه قال الله رب العالمين تتپوسو اول من قاس في مقابله النص ابلیس اول هغه کس دی چې د نص مقابل کې په قیاس پسې تللی دی څوک چې قران او حدیث پرې دی او قیاسونه پسې زیاده دی ابلیس لار ده قال الله ورته فرمایل ما منعك سسیز منع کړي اے ابلیس الله تسجد چې سجده دی ونه کړل اذا مرتو کله چې ما تا امر وکړلو سسیز مجبور کړل مضطرك الى عدم السجود دا معنا قال دو ویل انا خير منه زغرم ددنا ګور حسد کی راغله دي تکبر او حسد کی ابلیس راغله معلومه شو چې تکبر او حسد راشي دا انسان به د دین الله رب العالمین نه منی کیدون کی بیا دین نه باندې کیږي د الله احکام نشي پوره کوله نو د خپل تزکیه شروع کړل تکبر او په ځمن کې اعتراض به امر الله کې د الله په امر اعتراض چې ګوره زه غوره یم او ته ماته وایې چې سجده وته وکړه نعوذ بالله دو ویلې زه غوره یم د دې آدم علیه السلام نه ځکه تا پیدا کړی یم زه من نار د اور نه وخلقته او دا دې پیدا کړی من طین د خټې نه قال الله ورته فرمایل فاهبط منها کوز شه د دې ځای نه ته لا خبرې کې الله د جنت نه محروم کړو چت ځای نه الله راښکته کړ معلومه شو تکبر سبب د ذلت په درې طریقو د ذلت ذکر کوي قال الله ورته فرمایل فاهبط منها پس کوز شه د دې ځای نه بل لا فما يكون لك ندي مناسب ستا د شان سره ان تکبر چې تلویو کې فيها په دې ځای کې تا د چا تلوی کوا تا ته د لوی حق شته نشته بل لا فخرجوا انك يقينا انت من الصاغرين د ذلیلانو نه فخرجوا د دې ځای نه get out جنت نه بار کېږي او ته ذلیل وای ذلیل الله ذلیل
قال د مهلت وغوښته، دا امتحان دی کنه. دو ویل انذرنی مال مهلت راکړه الی یوم یبعثون، تر هغه ورځ دوباره راپورته کېدو پورې، الی یوم هغه ورځ پورې یبعثون چې دا خلک به راپورته کېدی شي، ان قیامت پورې مال مهلت راکړه. قال الله ورته وفرمایل انک یقینا انت چې من المنذرین، د مهلت درکړې شو نه، زه مهلت مې درک. قال دو ویلې اوس دغه ناکار عزایم سمخ کی سورۃ النساء کې تیر شو، ویل دی ابلیس فبما غویتنی، په سبب د دې چې تازه محروم کړم د خپل رحمت نه، یا الله زه د خپل رحمت نه محروم کړم کنه د دې آدم علی السلام په سر، ما نه بوز د بچیو نسل نه خلاصي. لاقعدن لهم خامخ بزکینم دوی ته صراطک المستقیم، ستا په غلار نه غباندې د څه د پاره د منع کولو د پاره د نه غلار نه به منی کوم، خپل ډیپټي څنګه کوي وس سم مضبوطه کوي. ثم لا آتینهم بیا بخامخ ز دوی تر اعظم من بین ایدیهم، د دوی د مخ طرف نو، من خلفهم او د دوی د رسو طرف نو، عن ایمانهم او د دوی د خي طرف نو، عن شمائلهم او د دوی د ګسړه خونونه، هر طرف نو په حمله کو بچکی ګرانه نه. ثم لا آتینهم او ولا تجدوا تبن مندک اکثرهم اکثر د دوی نه شاکرین، شکر گزار. دا په خپل ظن غالب سره وای چې اکثریت برانه شکر ستا ادا نه کی، من توحید به قبول نه کی. امام قرطبی ابن کثیر خازن معنا د شاکرین کوي په موحدین سره، دی برانه توحید اختیار نه کی، شرک کې به اختکم. قال خرج الله ورته نوز منها د دې زینا مذءوما بدویل شوی، مدحورا رټلې شوی، زره دې زینا تاسو ته بدی ویلې کی، تبر رټلې کیږي، لعنتونه په ویلې کی په ابلیس کنه. واورا چا چستا تابیداری وکړه کنه، قسم سره الله وی جهنم بدن ډکوم. لمن تبعک خامخ غسوک چستا تابیدار وی منهم د دین لاملأن جهنم، خامخ بزر ډکوم جهنم منکم اجمعین، تاسو نه په یو ځای باندې ټول نه جهنم ډک. ویا آدم اسکن، اظهار د انعام الهی کوي اوس په آدم علیہ السلام جنت کې الله وسولې دي بیبیو سره ده. ویل الله تعالی ویا آدم اسکن، آدم اوسه غانت توستا بیبی الجنت، په دې جنت کې فکلا پس خورای دوانه من حيث شئتما، دا غزینه چستا خو خشی کم زګم چې خو خشی مکمل تاسو ته اجازه، خو یو پابندی ده ولا تقربوا من نزدیکه هذه الشجره دی ونتا فتكونا من الظالمین، پس شی بتا سو دوانه د زیاتی کوونکو نه د ځان سره. دا ګوره دا زیاته ونه کوي، سورہ بقره کې موږ تفصیل کړو لګ دي ته شیطان وسوسه واچولې. فوسوس لهم الشیطان، وسوسه واچول دوی ته شیطان. سوال دا نه شیطان خو وخت کو کنه فخرجوا ته ونه ویل چې وخرجوا زده دې زینا، نه اصل کې دا و په دی وتو کې دوی ته دا خبرې کړې دي چې زه خو زما روان یم او تاسو ګوره دا کار وکړئ. تفصیل د وسوسې د ابلیس او عاقبت د عمل پاغي باندې دا ذکر کیږي. وسوسه وکړه دې دوانو ته شیطان لیبدی کې لام د عاقبت، انجام دا د عاقبت دا د چخکار کې لهما دې دوانو تماور یانوما، هغه چې پټ شو د دې دوانو نه من سوآتهما د وجودونو د دې دوانو نه. عاقبت داغه ابلیس د خبرې د منلو دا شو، دا وسوسه چې هغه وجودونه نه پټ وجودونه چې کوم د ښکار شو بربند شو. وقال او دی ابلیس ویلی په وتو کې دا ویلی ما نهاکما ربکما نه یمن کړی تاسو دوانه تاسو رب عن هذه الشجره د دې ونینا، الله د دې ونینا نه یمن کړی په بل وجه الا ان مگر دې د پاره تکونا ملکین چې شی بتا سو دوانه وګ دومر والا دو ملائک وګ دومر والا بشبه په ټول عمر په دې جنت کې دی ونه کې دا کمال لږ دا وخري دا وسوسه یو ته وراشوله. او تکونا من الخالدین، یا بشی تاسو دا همیشه پاتې کېدونکو نه. او بیا ورته پکې تاکید د پر قسم مو خوړو، وقاسمهما قسم یو کړو د دوانو ته. ابلیس یو ولغه کس دی چې په دروغه قسم کړی، او ولغه کس دی چې حسد یې کړی دی، آدم علیہ السلام ته سجده ونه کړه، او ولغه کس دی چې د نصب مقابل کې قیاس کړی دی. وسم قرآن او حدیث براشي، صحیح حدیث به باندې وي قیاس کې زمونږ علماء قیاس چې دی دا به مونږ راجح کوو د خبر واحد په مقابل کې. خبر واحد به پریدو د نبی علیہ السلام حدیث
او قیاس باخلو شړق د ستا په قیاس را پریوزي د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث په مقابل کې د الله د نبی حدیث چراغ خبر واحد مونږ قربان خبر واحد حجت دی قران ورته حجت ویل وقال رجل مؤمن یو رجل مؤمن راضی او موسی علیہ السلام داغه خبره مانی سورۃ یاسین کې مرضی یو رجل مؤمن خبره ومنل شو خبر واحد حجت دی قران وی حجت دی د حجت دی سورۃ یوسف کې مرضی خبر واحد حجت دی هغه یو کس چې فیصله وکړه او بیان وکړو په مابین د یوسف علی السلام د زلیخا کې فیصله وکړو د زلیخا خاوند ته خبره وکړه خبر د واحد چې ثقه د حجت دی هغه واحد د الله د نبی صحابي دی به ورپسې بل واحد تابعی دی څنګه خو نه استا پشان دی خبر واحد حجت نه دی او مفید لليقین نه دی دا مفید للظن دی دا بغت او بکواس دی د ځان سره کېده دا بکواسونه د نبی علی السلام په زمانه کې او مخکنو صحابو په زمانه کې دا نو دا رستو بعضی مبتدعين مليانو دا اصول جوړ کړی دي نه ابلیس چې دی دا اول هغه کس دی چې د دروغو قسم هم کړی دی قسم یې وکړی دی دوانو ته انی لکما یقینا تاسو دوانو د پاره لمن الناسحین خامخا د خیر پانو نه يم بس دوکې کړنو فدلهما بغرور نورا کوز کړه دا دوانو په دوکه باندې بیرستو برازی سورت طه کی چې آدم علیہ السلام نه خبره نه راشوه او فنسی ولم نجد له عزما الله حکم خو مات کړو خو په هیر باندې عزم یې نو چې د الله حکم مات کوم ګناه وکم فلما ذاق الشجره نکله چې وسکله د دوانو د غونه څنګه چې خوراک ته وک بدت لهما دي ته اثر وي اگر که خوراک خو په هیر کړی دی په هیر باندې په نسیان یو کار خو ګناه نه خو بیا اثر خووی د ګناه کنه اثر خووی کنه اثر دا شو چې لباس هغه تلری شو او د دوانو وجود نه ښکار شو یو بلتا او زری زری په ځان باندې پانی لګولې بدت لهما ښکار شو د دوانو تسواتهما وجودنا او عورتونه د دوانو وطفقا او دوانو شروع شو يخصفان عليهما چې لګولې په خپل ځانونو من ورق الجنه د پانو د جنتنا يخصفان لګولې خصف فصل کې لکه ګندلو تکنه خصاف چاته په عربی کې موچی ته چې ګندل کې دا سپلای وغیرہ پیزار ګندی ته خصاف وي يخصفان عليهم ومن فزان لګولي من ورق الجنه د پانو د جنتنا د جنت نو نه پانی پزان باندې لګولي د حیا د وجنه حالانکه اخذ خاون دینه معلومه شو دا حیا چې د انسان فطرت دی اصل کې چا چې حیا نه بي حیا د کې انساني فطرت نشته دی وناداهما اواز کړو دې دوانو تربوهما رب دې دوانو علم انحکما آیات سودوان ما نوې من کړی عن تلکما شجرته دغه ولنا ما نوې من کړی واقول لكما او ايما تاسو تنو ویلی ان شیطان یقینا شیطان چې لکما تاسو د دوانو د پاره عدو مبین دشمن دې ښکارا ور دشمنی سره وکړه کړ دی خفه شو ډیر خفه دعاګانې د الله نه غوښتلې مخکې تیر شو بقره کې فتلقى آدم من ربی کلمات داری قال دوانو ویلی آدم علیہ السلام داغه بیبي دعا غواړي او الله ورته دا دعا خودلې ده دا خسته دعا د مونږ له مغخته پکار دي ځکه هغه خو صرف یو ونه خړلې ده مونږ خو ډیر ګناونه کوو کنه ربنا ای زمونږ رب ظلمنا مونږ ظلم او نقصان کړی انفسنا په خپل ځانونو باندې و ان لم تغفر لنا او کتا مونږ ته بخنه ونه کړو ترحمنا په مونږ باندې رحم ونه کړو بخنه د تیر خطا او رحم په مستقبل کې پر روان دور کې لنكونن نخامخا شوب مونږ من الخاسرین د تاوانیانو نا سمانه من یا الله رحم را باندې کو بخنه وک بس الله رب العالمین معاف کړ خود شجری اثر خوشته کنه د ونه د خړلو اثر الله ته کوش قال اهبطوا فرمایل الله کوش شی بعضکم بعض استاسو بل بعض د پاره د بعضو عدو دشمنان وی دلته د کوزیدو د پاره غایه تکوینی ده اهبطوا او غایه تشریعی چې د ارستو راځي پاغا 15 شمایت کې فایما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی او سوره بقره کې دوانه ذکر کړي وا دوانه خبري ذکر کړي التم ویلو فمن تبع هدايا
چا چې ګوره زما د هدایت تابعداري وکړه کنه دې دپاره کوز شي چې په خپله خوښه به ژوند نه تېروئ فإما یأتینکم مني هدى اوس که زما له طرف نه هدایت راغی چې کتابونه دي آسماني او پیغمبران فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون د وحي تابعداري چې چا وکړه نو بس د باندې به بیا نه به غمي او نه به حزني او نه به خوفي یعنې جنتي بشي او فرمایل الله کوز شي بعض ستاسو به دپاره د بعضو دشمنان وي څه معنی انسانان دي بیا چې دنیا ته د حسدونو نو یو بل سره دشمنان او حسدونه ولکم استاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر ځای د اوسېدو دی ومتاع او مزې اخیستلو سکنه د الی حین تر یو وخت پورې متاع معمولی سکنه او لږې مزې اخیستل دې ته ویلی کېږي مخکې بقره کې مونږ ویلي متاع څه ته وایي هر هغه څیز چې لږ شان استعمال شي بیا فنا شي ختم شي او عرب د لوښو شوړۍ ته متاع وایي تر دې پورې چې بعضې هغه بېکاره کپړو ته متاع وایي چې هغه زنانې خاص وخت کې استعمالوي ای ته متاع وایي په زور ونې شي قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون دا اصل کې غایت تکوینی سره متعلق دی او فرمایل ورته الله فيها تحيون په دې ځای کې به تاسو ژوند تېروئ په دې ځمکه کې به تاسو زندگی وي وفيها تموتون او په دې کې به تاسو مرئ ومنها تخرجون او د دې نه به بیرته راوښکلی کېږئ د قیامت په ورځ باندې د الله کلام دی نو په لږ ځای کې غټه خبره وکړي تحيون کې ټول ژوند ته اشاره شو د انسانانو تاریخ تموتونه کې ټولو مرګونو ته اشاره شوه او دغه رنګه منها تخرجون کې ثابت قیامت او د بعث بعد الموت په درې ټکو کې ټوله خبره راټوله کړل یا بني آدم دا خطابات د آدم علیه السلام اولاد ته کله شوې بچو د آدم صحیح دا په وخت د راکوزېدو کې ځکه چې نعمت د لباس دا یو امت پورې خو خاص نه دی که نه هغوی ته دا خطاب شوی په هغه وخت چې کله راکوزېدل یا بني آدم ای اولاد د آدم قد انزلنا یقینا موږ نازل کړی دی علیکم په تاسو باندې لباس معلومه شه لباس پرېښودل او ترک کول او لباس نه اچول دا د فطرت خلاف دی انزلنا الله موږ نازل کړی من اسباب د بره نه راځي جوړېږي خو لاندې خو اسباب د بره نه د دې لباس دوه فایدې ذکر کوي دا لباس الله موږ ولې پیدا کړی ستاسو دپاره یو دا د یواري سوآتکم دا پټوي ستاسو عورتونه دې باندې ستاسو عورت پټ شي انسان په حیا کې شي چې لباس واچوي دویم دا د وریش او دا سبب دی د خایس دی دا ډول هم دی شریعت کې دن نه په حدودو کې دن نه ډول جایز دی چې شریعت حدود پکې نه پیمانېږي ولباس التقوى او لباس التقوى چې دی ذلک خیر دا ډېر غوره دی لباس التقوى څه ته وایي د شریعت مطابق لباس نارینه دی چې پنسي اوچتې وي نو د کفار مشابهت به نه کوي د زنانه دا به د نارینهو مشابهت هم نه کوي نو دغه رنګ کفار مشابهت به نه کوي نو دغه رنګ داسې لباس به نه جوړوي چې پای کې دا بې پردې ده ډېر تنګ دی یا ډېر لنډ لباس دی یا دا ده چې ډېر انتهایي نری دی بدن یې پکې ښکاري تقوا والا لباس واچوه دې کې خیر دی الله ذلك من آیات الله دا د نعمتونو د الله ندی لعلهم یذکرون دې دپاره چې دا خلک نصیحت واخلي آیات الله نه مراد دي نعمتونه الله دا نعمت دی زما یا بني آدم دویم خطاب دی بني آدم ته دې کې منع کوي د اتباع شیطان مه منئ د ما انزله تابعداري وکړئ اے اولاد د آدم علیه السلام لا یفتننکم شیطان په فتنه کې دیوانه چې تاسو لره شیطان یعنی دوکم نکی فتنه کې معنا د فتنه یفتنو کې معنا د اړولو ده دین نه موانړی دا معنا ده د دین نه دیوانړی تاسو لره شیطان کما اخرج ابویکم لکه څنګه چې وخت کله تاسو لکه څنګه چې وخت کله تاسو مور پلار من الجنت د جنت نه ينزع عنهما وستلې وی دا غدوانو نه لباسهما جامې دا غدوانو لیوریهما د پاره دي چې وخه غدوانو ته سوآتهما عورتونه دا وي دی باندې الله یو قسم غیرت موت تر واچ چې مړه تبه اوس د دې ابلیس او شیطان خبره مانی چې مور او پلار نه د جامې وخ کړي او تاسو بیا هم د په لمسو پسې رواني او دا رنګ ګناونه او نافرمانی نه شرکونه در باندې کوي ما معنی د خبره انه یراکم یقینا دا شیطان ویني تاسو لره هو د خپل او قبیله او د قبیله او اولاد
قبیل نه مراد د شیطان اولاد شیطان ته تاسو ښکارئ من حيث لا ترونهم په داسې طریقه چې تاسو دوی نه وینئ دوی تاسو ته نه ښکاري څوک ته نه ښکاري خو دوی خو وي که نه ګرځي په دې دنیا کې تر دې پورې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان شیطان یجري من الانسان مجرى الدم دا په دې رګونو کې داسې ګرځي لکه څنګه چې دا وینه ګرځي انسان کې دننه داخليږي په بدن کې بعضې خلک لا تام وایي چې شیطان نشي داخلېدلی بدن ته ورته ته به حدیث نه ماني د نبي علیہ السلام نه ته ډېر هوښیار یې د پیغمبر د حدیث نه مخکې روان یې الله خو تا ته قرآن کې مخکې مه ځه دا د مخکې تلو اجازت د لا چا در تا ته خو الله وایي ایمان والا که ایمان درکي اله یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله مه مخکې کېږي د الله او د رسول نه او ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې روان یې د الله نبي وایي دا نه نوځي دا جنات چې دي دا شیطان ټول د جناتو د نسل نه دی که نه ابلیس او شیاطین ټول د اصل کې جن دی جن جنات چې ورته بیا وایي هغه بیا مسلمانان کافر دواړه او د شیطانان خالص کافر لکه انسانانو کې کم چې یاجوج ماجوج دی خالص کافر دی ټول دا هم د انسانان دي ګوره د نوح علیه السلام بچي دي د یافث اولاده ده او باقی انسانان چې کوم دي دې کې مسلمانان او کافر دواړه شته او یاجوج ماجوج خالص کافر دي فساد پکې دي انا جعلنا شیاطین یقینا جوړ کړي مونږ ګرځولي مونږ دا شیطانان اولیاء او دوستان للذین لا یؤمنون د پاره دا کسانو چې ایمان نه راوړي د بې ایمانو دوستان جوړ شي دي اوس د مشرکانو رد دی به په بربنډه طواف کول مشرکین مکه دا ولې په بربنډه کو سوال دا دی اول په دې ځان پیکه دا ځکه دی به ویلي چې دا زمونږ جامې چې دا د ګناه جامې دي په دې کې موږ طواف نه کوو نو بیا به یې داسې کار وکړلو چې لا بړه مکې ته نو د قریشو نه به یې جامې واخیستې خو به لږې وې خو به ټولو ته نه رسېدې قریش به یو څوک کور او دا به ډېر خلک راغلي حرم ته یاره قریش دې خلکو د پیران ښکارېده چې دا داسې ښه خلک دی د دې کعبې خدمت هم کوي د دې مسجد حرام نو هغوی نه به یې جامې اخیستې خو به نه کافي کېدلې او نو هغوی سره به ویم نه دومره نو دې وجې نه به دوی په بربنډه طواف به یې کوو سړو به د ورځې کوو زنانو به د شپې کوو او صرف دې مخې ته او شاته به یې لاس ایښی او زنانو دې خاص اندام باندې به لګیا به دا د الله په کور کې دا بې حیایي کوله چا به ورته ویل دا ولې کې دوه دلیله به یې ویل یو دا ده چې وجدنا علیها آباءنا موږ ته پلار نیکه دا ویلي دي دا پلار نیکه خلک غرق کړه پلار نیکه او مشرانو ویلي مشرانو لاره پرې نه ده یو به دا دلیل پیش کو تقلید الآباء او دویم والله امرنا بها الله راته ویلي دا تقلید الآباء د دې خور لاړو جواب نه دی ورکړی ځکه دا خو فضول خبره ده پلار نیکه او مشران تقلید خو ناکاره شی دی خو د دې بلې خبرې جواب الله ورکړی دی چې ان الله لا یأمر بالفحشاء ځکه چې دی په الله دروغ ویلي چې الله مونږ ته امر کړی الله زه خو په فحشا و امر نه کوم دا خو بې حیي کېته واذا فعلوا کله چې وکړي دا مشرکان فاحشة یو بې حیا کار نهم کال د هجرت پورې په بربنډه طواف نبی علیہ السلام چې په اتم کال هجرت فتح په اتم کال د هجرت باندې مکه فتح کړه نو را روان کال لا حج نږدې و نبی علیہ السلام لا نه وړلو ځکه د نبی علیہ السلام غیرت دا نه برداشت کوله چې زه به هلته ځمه حج له مشرکان به تاویږي په بربنډه به طوافونه کوي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه امیر کړو د حج په نهم کال چې سورة توبه راغلی ته به درته وایم سورة توبه کې انشاءالله رابه شي په نهم کال ابوبکر صدیق رضی الله عنه امیر الحج شو او را روان کال به نبی علیہ السلام وفات کیږي دا هم دې ته اشاره وه چې ابوبکر صدیق د امت مشر دی پس د نبی علیہ السلام هغه امیر کړو او د هغه په امارت کې حج له مسلمانان لاړ ابوبکر ته ویل ته به لاړ شي او اعلان به وکړي په مکه کې چې دې نه بعد به بربنډه طواف بند او نن نه بعد به ګوره مشرکان هم مکې ته نور نه راځي پابندي ولګېده نو را روان کال چې به نبي علیہ السلام راتلو په لسم کال د هجرت نو بس بالکل حرم پاک و هیڅ مشرک او نو چا په بربنډه طواف کولی شو پابندي ولګېده او اکثر مشرکانو ایمان هم بیا راوړو مؤمنان شو نو کله چې کوي دي فاحشتن بې حیا کار چې په بربنډه طواف کوي قالوا وای دا مشرکان وجدنا علیها من موندلي په دې باندې آباءنا زموږ مشران دا د منکرینو دلیل دی تقلید الآباء به پیش کوي په دلیل کې
دویم دروغ ویلی والله الله چې دې امرنا بها مونږ ته حکم کړی په دې باندې. قل سره الله رب العالمین جواب کی دا اول دلیل خو صریح باطل دی تقلید الابانو دا غي جواب نه ورک ضرورت او تاړو نشته ځکه دلیل نه خو فرعون دا ویلی چې فما بال القرون الاولى موسی علیہ السلام ته ولی زمون پلار نیکه چې مخکې تیر شوی دا غي بارک دې څه خیال دی دا تقلید الاباد دلیل فرعون پیش کړ دا غي الله جواب نه کړی دی والله امرنا جواب کوي الله ان الله يقينا الله چې لا يأمر الله امر نه کوي بالفحشاء په بے حیايو باندې الله خو په بے حیا کار باندې امر نه کوي. دویم جواب ورلور کوي تاسو په الله دروغ وایي اتقولون على الله آیات جوړوي په الله باندې ما خبر لا تعلمون چې پنه پويږي. قل امر ربي دریم جواب الله خو په انصاف باندې امر کوي خلقو ته او انصاف دا دی چې انسان لباس واچي. قل ورته وای اے نبی امر ربي امر کړی زما رب القسط په انصاف باندې بل دا واقیم وجوهکم الله دا امر کړی چې برابر کې خپل مخونه الله طرف ته عند كل مسجد په وخت دارا سجده کې غزیر سجده کې الله ته مخ الله ته متوجه شي. ودعوه ذکر الدر شرک فی الدعاء الله نه غیر بل چا نه مدد مغواړه ودعوه بلی الله لرا مخلصین له الدین اخلاص کوونکې به خاص الله ته د بلنه الدین په معنا د بلنه د مدد आवाज به صرف یو الله ته کې یا الله مدد بس غیر الله نه مدد نه غواړي د الله نه غیر بل چا نه ځکه شرک دی. کما بدعکم لک څنګه چې تاسو اول الله پیدا کړی تعودون دا شان و تاسو الله رب العالمین ته واپس ور وګرځئ کما بدعکم څنګه چې د ابتدا کړی دا د سی واپس ورځي الله ته قیامت. فریقا اوس دوه ډلې دي د دعوت نه بعد یو هدایت والا بل گمراه. فریقا یوې ډلې ته هدا الله هدایت کړي او فریقا او بل ډله چې د حق علیهم الضلاله پوره شوه په دی باندې گمراهی په خښوي ده او پوره شوه ده. دا گمراهان چې کوم دین نه هم یقینا دوی اتخذوا شیاطین نیولی دوی شیطانانو لرا اولیاء دوستان د پاره تابعداري من دون الله سوا د الله نه وهم يحسبون او دوی دا ګمان کوي ويحسبون او دوی دا ګمان کوي انهم مهتدون چې یقینا دوی هدایت مندون کې دي. الله روان د شیطان په لار دی او ځان ورته دا ښکاریږي زه په هدایت روان یم لکه اوس خلک شرک کوي او بدعات کوي کنه دا شیطانی لاري او دوی ګین مونږ کار کوي. یا بنی آدم دریم خطاب دې کې مقصد څه دی رد شرک فعلی ځکه دی چې کوم دی د الله غلی باسی په ځان باندې بند کړو الله وی مړه هر مسجد باندې د مونږ په وخت کې او د سجدې په ځای کې زینت اختیار کړ ډول خسته جامې واچو تعالی لباس وخکلې دی. یا بنی آدم ای اولاد د آدم علیہ السلام خذونی سی زینتکم خپل ډول او سنگار عند کل مسجد په وخت د هر مونږ کې مسجد نه مراد زیر سجدې دی د هر مسجد په خوا کې معنا د هر سجدې په ځای کې وکلوا واشربوا رد په مشرکین په ځان باندې به غوړی مړی بندول په دغه حال کې الله فرمای خوراک سکا کوا دا راته چې غوړی غوړ شي نه خوري ته وکلوا خوري تاسو واشربوا اسکل کوي ولا تسرفوا د حد نه تجاوز مکوي. ګوره دا درې ټکی نه دي درې ټکی صرف وکلوا واشربوا ولا تسرفوا دې کې ټول میډیکل ساينس راګیر دی. ایو نصرانی وی مسلمان باندې سوال وکړو چې تاسو یې زموږ قران کې ارس دي طب پکشته طب او خو ته طب ویل اوس ورته میډیکل وای هغه ویل مړه طب خو صرف په درې جملو کې دی درې ټکو کې درې ټکو کم ځای کې دی وای پورا آیت هم نه صرف درې ټکی کلوا واشربوا ولا تسرفوا خوراک کوئ اسکاک کوئ اسراف مکوئ زیاته تجاوز مکو د حد نه په اعتدال خوراک کوئ صحت دې برابرۍ لکه الله خو ناشنا کتاب دې تاسو جالینوس ته طب هم پرې نه خوله جالینوس چې کوم مشهور طبيب تیر شوی دی او نسخې به لیکلې به د اسراف په اکل او شرب کې دا د درې قسمه ده یو دا چې ته د حاجت نه زیات خوري دا نقصان ور کوي صحت له فایده نه ور کوي ځکه کله چې انسان وږي کنه ا دې د خوراک شروع کی وګوره دا ګراف دی داسې دا ګراف بر رواني منه دا ستاسیت له فایده ور کوي خو چې کله ته موړ شي به اسی خوري لګي نو دا ګراف خطر روان شي فایده به نقصان شروع شي معده باندې بوت سٹارټ لکه بوره ډکه شوی دا ته په زور زور شي نه ور منډې لګي نو نقصان شروع شي بیا خلکو وزنم ډیر شو که بیمارې مو دا دی واغه نقصانات سٹارټ شي بیره دینه
نو یو په دې کې چې د حاجت نه زیاته مه خوره، دویم دا د حرام مه خوره، دریم دا د حلال په ځان مه حراموه. دا اسراف دی کنه چې شی حلال دی ته په ځان حرامې. انه یقینا د الله لا يحب المسرفين، مینا نه کوي د حد نه تجاوز کوونکو سره. ول ورته وایه رد په تحریم د غیر الله چې دی په ځان باندې د الله زینت حرام کړو کنه، طواف به په بربنډک. ورته وایه نبی من حرم، چا حرام کړی دی زینت الله، ډول د الله تعالی، التي هغه زینت او هغه ډول اخرج لعباده چې الله حلال کړی د پاره د خپل بندگانو. اخرج الله را وخکله من حلال کړی دی، حلال ګرځولې د خپل بندگانو د پاره. والطيبات من الرزق، او هغه پاک او حلال د خوراکونو دا چا حرام کړی چې تاسو حلال خوراکونه نه کوئ، دی به غوډی نه استعمالول په دا وخت، او دا رنګ لباس به نه استعمالو. ځکه ورته الله وی چا حرام کړی زینت چې الله د خپل بندگانو د پاره را وخکله نه حلال کړی دی. والطيبات، او چا پاک سيزونه حرام ګرځولي من الرزق د رزقنا. قلت ورته وای نبی هيا دا چې دی دا خو حق دی للذین آمنوا د پاره د مؤمنانو فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې، یعنی مؤمنان په دنیا کې په شرکت سره استعمالی خوراک سکاک لباسونه خالصتا، دا به بیا ګوره خالص وي یوم القیامت، قیامت په ورځ باندې د پاره د مؤمنانو، خالصتا یوازې به د مؤمنانو د پاره قیامت په ورځ. الله رب العالمین په قیامت پر ورځ د طیبات ورکی. كذلك دغشان نفصل الآيات په تفصیل سره بیان موږ د آیتونه لقوم يعلمون د پاره دا قوم چې وی پويږي علم ولا تفیدا اخلي. قل ورته وایا رد په دې باندې ذکر کوي تحریمات د غیر الله، نه د تحریمات د غیر الله په مقابل کې ذکر کوي تحریمات د الله. ورته وایا تاسو چې حرام کړی هغه حرام نه دي، حرام دي، دا حرام. تاسو ځان باندې لباسونه خوراکونه حرام کړی د ځان. قل ورته وای ای زما نبی انما حرم یقینا حرام کړی ربی زما رب الفواحش فاحش کارونه، الله رب العالمین به حیین حرامي کړی دي. تاغه اصول د تحریمات وای ځکه دا په ټولو آسماني دینونو کې حرام. ما ظهر منها هغه چې ښکاری د دې به حیاون او ما بطن هغه چې پټوي. به حی که په ښکار ځای کې کیږي که په پټ ځای کې کیږي بد شی دی. والاثم او هر ګناه الله تعالی حرام کړی دا. والبغي او قسم ظلم، اثم په حقوق الله کې او بغي په حقوق العباد کې، بغیر الحق بغیر د حقنا، چې ناکا ته ناحق په چا باندې زیاته کوي. یو خدای چې تاسو سره چا زیاته کړي بدل لري ابي خبره اسی به زیاته او ظلم مکوا. وان او دا کار الله حرام کړي زما رب دا کار حرام کړي تشرکو بالله چې تاسو برخداران جوړوي د الله سره. ما غسوک لم ينزل به چې الله نه دی نازل کړي داغه په شرکت او برخداري باندې سلطانن کم دلیل. وان او دا کار حرام دی تقولوا علی الله چې وای جوړوي تاسو په الله باندې ما خبر لا تعلمون چې پنه پويږي. دا کارونه الله حرام او دا مرزونه په تاسو کې شته. نو چې کوم حرام یې نزان نه ساتي او چې کوم حرام نه دی هغه حرام کړی دی حلال. ولکل امه اجل. اوس دلته جواب د سوال چې دا تحریمات الهی د مخالفت په وجه په دې دا عذاب ولې ناراضي. دلته الله جواب کوي پنيټه راضي، پنيټه الله کار پنيټه کوي. ولکل امه نو د پاره دار امه اجل نیټه د عذاب. فاذا جاء اجلهم نو کله چې راشي نیټه د دوی لا یستاخرون ساعه دی بنشرست کې دی او ساعت ولا یستقدمون او نه بدوی مخ کې دی شي بیا به کې سکند فرق نه مخ کې کېږي نه رست کېږي. یا بنی آدم سلورم خطاب دی د پاره د معیار د جنت او جهنم. دا خطابات دی یا بنی آدم سره. اے اولاد د آدم علیہ السلام اما یاتینکم کراشی تاسو ته رسولان منکم تاسو د جنس نبی. دا سوره بقره کې تیر شو شپږ دیرشم کې کنه الته ویلو فاما یاتینکم منی هدن. دلته هدن تشریع کر رسولان برازي آیتونه برازي دا ہدایت دیکھا وحی تابیداری بکوي. اے بچو د آدم کراشی تاسو ته رسولان منکم تاسو د جنس نه یقصون علیکم دغه رسولان به بیانې په تاسو باندې آیات زمایتونه. فمن اتقى نو چا چې ځان وساتلو د شرک نه او د الله بندگی وکړه واصلح خپل عمل نیک کړو منه د الله عبادت کوي په سنت طریقه فلا خوف عليهم نو نه به سير په دوی باندې ولا هم يحزنون نو به دوی غمجن کیږي. خوف پر روانه زمانه کې او حزن په مافات پسې په تیر زمانه پسې دا بنوي.
او دا په جنت کې دا حال. والذین سره تخویف ذکر کوي پس د بشارت نه. دا بقره کې دا ترتیب. والذین هغه کسان کذبوا چې دروغجن غني زموږ آیتونه واستكبروا عنها او ځان لوی غني دا غینا. دا آیتونه نه لوی کوي سمانا استکبار په ځړ باندې تکذیب په جواب باندې به دا تقوا دا کذبوا تکذیب ذکر کا په مقابل د تقوا کې مخکې فمن اتقى او دا استکبار ذکر کو واستكبروا په مقابله د اصلح کې مخکې و اصلح تقوا او اصلاح په زبانی څه کوي تکذیب او استکبار کوي. هغه کسان چې دروغجن غني زمونږ آیتونه واستكبروا عنها او ځان ته لوی غني سمانه ځان ورته حاجتمن نه غني خبره چورته پیش کې مخته واړی. تکبر دا دی کنه بطر الحق وغمت الناس حق لدی کور کول او خلق تسبق قتل مؤمنانو ته توحید والو تسبق ګوري لري کوي دا سبي عقيدي او وابيان دي پلانې نه منو پلان په خپل عقیده تباده د شرک او بل پس خبرې کوي دا د تکبر دی. اولئک دا کسان اصحاب النار اور ولادي هم فيها خالدون دیو پاغي کې همیشه دا مشرکان. فمن اظلم دا ول زجر دی فمن اظلم پسوک دې ډیر لوی ظالم ممن افترا دا غچانه چې جوړي علی الله کذبا په الله تعالی باندې درو الله باندې غټ دروغ دادي چې نسبت د شریک او د ولد او د نازولی ورته کې او کذب یا دروغجن کړي به آیاتی ہے ایتونه دا دنه بغټ ظالم الله ویسوک. اولئک دا کسان چې دی ینالهم رسیږي ودوی ته نصیبهم د دوی برخه لیکل شوی من د دوی برخه من الكتاب من الكتاب ورته ځکه چې الله رب العالمین په تقدیر کې لیکلی ده کنه من الكتاب منا برخه د دوی لیکل شوی عمر رزق اعمال د ارسه انجام ارسی لیکل شوی حتی تر دې پوری اذا جاءتهم کل چراشی دوی ته رسولنا زمون ملائکه اوس ورله د مرګ حال ذکر کوي. ملائک د مرګ لراشي يتوفونهم چې دوی نه سا اخلي قالون وای ورته دا ملائک رټي زجرن ورته دا ملائک وای اینما کنتم اینا سشو چتلاړ ما هغه کسان کنتم تدعونا چې تاسو ورته आवाजونه کول د مدد د پاره من دون الله سوا د الله نه. اے مشرکانو ا مصیبتونه کې هم چې आवाज کو چې یا فلان مدد یا فلان مدد د الله نه غیر هم تی مددونه غوښته سشو وس راوی غواړه کنه اوس ته مان اخلاص کی کنه. قالو دا مشرکان بچی کی په وخت ځن کدن کې ضلوا عنا ورکشو زمنا استی ورکشو دا غلاره رسیدې نشي کنه. وشهدوا على انفسهم او گوایبو کی دا مشرکان په خپل ځانونو باندې کم مشرکان څوک چې د الله نه غیر بل چانه مددونه غواړي الله نه غیر بل چاته مشکل کشا وي فریاد رس ورته وي دستگیر ورته وي گوایبو کی په خپل ځانونو انهم كانوا کافرین چې یقینا دوی کافران من د الله ر توحید نه منکرو. دلیل د هدایت پدی چې د الله نه غیر بل چانه مددونه غوښتل اوازونه ورته کول دا کفر دی. مشرکان تل کافران ویل دا فتوا په الله کړی دا د مولا او د مفتی فتوا نه ده دا د الله فتوا ده. قال ادخلوا وصر له حال د برزخ ذکر کوي او دا خطاب ارواح ته دی یو تفسیر خدا دی. دویم تفسیر دا دی چې دا حال د حشر دی او خطاب به د قیامت پورزي. قال ادخلوا الله ورته ور داخل شي فی امم پاغډلو کې قد خلت یقینا تیری شوی دی من قبلکم استاسون مخک من الجن والانس د جنات او د انسانانو نه په النار پور کې اور تستاسون مخک جنات انسانان تلی مشرکان تاسو ورځي شابه شدل دې څنګه ور داخل شي چې وګوري خپل ملګری به پکې وره او کوم ملګری بچ دی ورسونه روان کړو د شرک مجلسونه له به بوتلو اول ته به مشرک پیرو مشر یو بل ته بس پردو بده شروع شي په یو بل لعنتونه وای دا الله شرمای وس. کلمہ دخلت کله چې داخله شي امه یو ډله لعنت اختها لعنت بکې په خپل ملګرو باندې اخت خور ته وای په خور بلعنت دې د شرمولو د پاره ویلي صد سړی زوی خو نو خاصه سخور شانتوانو نر خو نو نر سړی خو توحید والي او دا خزه کور سړی شرک کوي لګي الله وی دا اوس په خپل مرګرو باندې هغه خور خور چې کېدل او شرکونه به کول پایلان لعنتونه وی لګي حتی تر دې پوری زدار کوفیا کله چې یوځې شدي په جهنم کې جميعا ټول الله یوځې کې نو پیران او مریدان بوسته یو بل سره په جګړه شي. قالت اخراهم بویدا رستنی مریدان لاولاهم په بار د مخکانو کې چې پیران او مشران دي
دا زموږ فلان صاحب دی، دا زموږ فلان صاحب دی، دنیا کې دا زموږ فلان آغا صاحب دی، فلان آغا صاحب دی، دا زموږ فلانې شاه صاحب دی، فلانې شاه صاحب دی. دا چې کوم دا عقیده د شرک مشر مشرک دی او مرید مشرک. او به دا رستنی په بار د مشرانو کې د مخکانو کې ربنا زمونږ رب هؤلاء دا کسان دی ضلونا دوی موږ گمراه کړیو، موږ دوی گمراه کړو، موږ لا خسړی دي دوی د لاس موږ مشرکان شو. فآتهم نور کدوی عذابا عذاب ضعفا من النار ډبل او دوچند اور د جهنم نه. اوس دا دنیا کې ول ګډان بوتله ډیره مینا او محبت او دا 5000 ګډۍ به ورکولې پیر سیم او اوس یا الله دل ډبل عذاب ورکا دوچن عذاب ول ورکا ځکه چې د لاس از جهنم تراغلې ما او زی گمراه کړې ما. قال الله ورته صبر کوه خارختی تعالم ډبل عذاب درکم ټول له کل ضعف ټول له ډبل ولی ته چا تړلې وي صحیح عالم لبتلې وي کنه چې د پسې ګرځې دي تا خو چې کوم صحیح عالم هغه ته به کنزل کول کوم ملګری ورته ویل چې راځه خطبه لبور شو درس لبور شو هغه پسې به را دی بده ویلې دا منکرین دي دا فلان نه مني اولیاء نه مني دعاګانې نه مني خیراتونه نه مني تا کې خپلم خارخ کنه چې دا شرک دی کو ته په خپلم مجرمه. قال الله ورته فرمایي لكل ضعف دا ټول د پاره دوچن عذاب دی ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ. دې کې ورته دا پیران را پقار شي چې ولې ته زمانہ سره خسړای چې ته مال ډبل عذاب غواړي. وقالت اولاهم او بوید دوی دا مشران له اخراهم په بار دې کشرانو کې او دې کې ګوره دا مشرکان چې په هر شکل کې مشرکان دي، کدی لیډر په شکل کې دي او کده پیر په شکل کې دي او د مرشد په شکل کې ټول په دې کې داخل. او بوید دا مشران په بار د کشرانو کې فما کان لکم یا او بوید دا مشران له اخراهم دې کشرانو تبوي چې سوجل چې مال ډبل عذاب غواړي ولته زمانہ سخیسه. فما کان لکم پس نشته تاسو لپاره علینا په موږ باندې من فضل کم احسان فما خو دې احسان نشته نه زمانہ خسړی. فذوقوا العذاب پسوسکه عذاب بما کنتم تکسبون په سبب دې چې تاسو کوم عملونه د شرک کول. ان الذين كذبوا اوس مخکې د دې د جهنم ته داخلي دو تذکره وکړه اوس د جنت نه ول محرومي ذکر کړي چې دین جهنم باندې مکمل بند ابدن مشرک جنت ته نشي تللی جنت په حرام دی مخکې سورې مائده کې تیر شو. ان الذين يقيننا كسان كذبوا بآياتنا چې دروغجنې غنلې زموږ آیاتونه آیات التوحید نه مني واستكبروا عنها وزان لوی غنلې دا غینا قرآن په خنه لګي دي نه ځان لوی غنلې د دروغ خيسي په خي لګي. لا تفتح لهم نبشي کلاوي دلې د دوی روحونو ته ابواب السماء دروازې د اسمان. حدیث کې راځي کنه چې روح ته ملائکه واخلي د مؤمنانو روح بر رواني اسمان دروازې ورته کلاوي کې ملائکه ورته مرحبا وي خوشبو تی را روانه غد ایمان او د عقیده خوشبو ده چې څومره خپل روح را روان دي ملائکه یو بلته وي او په خسته د جنتی کپڑا کی تاو کی او بر رواني او علیین مقام تزي اخري پاره کې برازي سوره متففین او کم چې مجرمي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې روح نه یو بدبو را روانه شي دغه شرک او بدعات او د دین خلاف او ملائکه گزاري او بل نه چلاره کله ډېر ښه بوی کوي او بر چې لاړ شي نو اسمان دروازې ورته بند شي چې دته اجازه نشته نو برنه الله را خطا کی لاندې په ذلت باندې او به سجین مقام تلاړ شي والعیاذ بالله. دغه الله ذکر کوي الله دروازې د اسمان د تن کولاوي بل لا ولا يدخلون الجنه او دی بن داخليږي جنت ته جنت په حرام دي حتی تر دې پورې یلجل جمل چې ورننوزي اوخ فی سم الخيات باغ سم دستن کې دستن سم وړو کې د چا چې نظر کمزور اتارم په سم نشي دستن هغه سوریا نه وړ کې سم دستن وته الله سو پورې چې دستن په دې سم کې اوخ نه وته ته جنت ته نه ځي دستن په سم کې اوخ نه نوځي دې ته تعلیق بالمحال وای ان څنګه چې دا کار ناممکن دی چې اوخ دې دستن په دغه سم کې داخل شي دغه استاسو جنت ته تلل ناممکن دي والعیاذ بالله. وكذلك ودغشان نجزي المجرمين سزا ورکوم مجرمانو ته. وسورلا د عذاب تذکرہ کوي چې دی په جهنم کې په کم کیفیت کې لهم د دې لپاره من جهنم د جهنم د اور نامه هادن تلایان دي لاندې دا اور ته د سی بل د لکه تلای چې لاندې پرته
ومن فوقهم او د دې د بره طرف نه غواش بړستنیم دي د اور یعنی مکمل په حاته کړی نعوذ بالله لکه څنګه چې ته په جمی کې ځان د کلک رانغخت یخنی ډیره نو لاندې د مزیداره تلې چولی او برانه بړستن کلکا چولی دقه شان بدی په دې اور کې تاو شوی والعیاذ بالله الله دې حالت نه موږ وسات وكذلك ودغشان نجزي الظالمين بدل ورکوم ظالمانو ته والذين سر بشارت مؤمنانو ته چې دې خو عقیده خسته دي او د نبی علی السلام د سنتو تابعدار دا جنتیان والذین وکسانا منو چې ایمان راوړی د الله توحید قبول کړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي په سنتو د نبی صلی الله علیه وسلم باندې لا نکلف مونږه کړهو نقدو نفسن په یو نفس باندې الله وسعها مگر په قدر د وس داغي یعنی څومره چې وس کې د په دنیا عمل کړي د خپل وس مطابق اولئک دا کسان اصحاب الجنه جنت ولادي هم فيها خالدون دیو پاغي کمی شوی الله دې موږ د دې مستحق وګرځي ونزعنا ما في صدورهم د جنتیانو یو بل سر رویه دنیا کې خو بیا هغه زړه کې سنا سي خیره او خفګانو نه کنه التبا الله کی دا مباسیت تبعیغ د خفګان نه دا هم لري شي او بس ټول به یو بل سره خوشاله یو سلامونه به یو دعوتونه به ځکه خرچي خو نشته که مفت دعوتونه یو بل ملاقات ته بزي میلمه به بوج کېږي نه 3000 میلمانو خو د جنت تستارش ټول راوغواړه او نعمتونه خډیر دي غلامان ګرځي او ورته شابه تیار کړي انعامات تیار کړي ارس اټومیټک را روان دي ونزعنا من برو باسو ما اغس فی صدورهم چې د خلکو بسینو کې د جنتیانو من غل کم خفغان دي تبعی خفغان مم ختم شي تجری رواني وي من تحتهم الانهار لاندې د ونو بنگلو د دوینه نهرونه صفا خسته نهرونه برواني سوره محمد کې براشي سلور قسم نهرونه دي مزیدار وقالوا واي بدا جنتيان الحمد لله ځکه نعمتونه ډیر نو الحمد لله بالته وي الحمد لله الذي صفتنا د الوهیت او د کمال دی خاص د الله د پاره الذي غزاد ده هدانا چې مونږه را ورسول له هدا دې زیتا دا مونږ الله را ورسول الله پر حمد دی وما كنا نو مونږه لنهتدي چې مونږ په خپل را رسیدلې وې دې زیتا مونږ په خپل نشو راتلل والله ربانی فضل وک لولا ان هدان الله که چرته الله مونږ ته هدایت نه وې کړې خدای چې الله را ته هدایت د توحید کړو چې دې زیتا راو اوس د رسولانو په راتلو شکر ادا کوي دې زموږ رسولان چې موږ ته راغلیو بالکل حق بیان راته کړو نو هر زمانه کې چې چا د خپل پیغمبر تابعداري کړې ودا شکر وباسي او دا امت چې چا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تابعداري کړي شکر به وباسي لقد جاءت یقینا راغلی رسول ربنا رسولان در رب زمونږ بالحق په حق بیان باندې رسولان موږ ته صحیح خبرې کړې حق راته ویل خدای چې موږ دا غوي ومنله ونودو او आवाज به وکړلې شي دا به الله تر طرف نه आवाज وشي اعلان به وشي ان تلکم الجنه چې دغه تاسو جنت دې اورثتموها دا تاسو لدر کړې شوی دی بما کنتم تعملون په سبب دا عملونو چې کوم تاسو کول ور اعمال باندې الله ډېر خوشاليږي الله تاسو ځان کړول او نیک اعمال هم کړی جنت مې دل در کړل ونادى اصحاب الجنه اوس د جنت والا او د جهنمین خپل مینس کې خبري د قیامت یو نوم یو متنادم دی کنه چغي اوازونه د جنتیان او جهنمین یو بل سره مکالمه کوي د جنتیان به جهنميانو ته وایي مونږ سره رب وعده پوره کړه تاسو سره پوره کړه کنه غیبه د شرم نه وایي نعم د ډیر غم نه بس پوره کړه ځکه چې دوی د جهنم مستحق کړه اوس آیا د جنتی به د جهنم ته د پسی ورزي جنت او جهنم ډیر لري لري دي جنت بره دی او جهنم ښکته دی لکه څنګه چې ته دلته اوس ناست انسان کم سیستم جوړ کړی دا موبایل او بل کس په امریکا کې یو سره خبرې کوي کنه دا سی الله رب العالمین اتوماتیک یو رابطه جوړه کی کني په جهنم کې او په کربهاو خلق پراته او انسان به خپل ملګری بوت الله اور مخامخ کی دا پیدا کول ډیر ګرانی خدا اتوماتیک رابطه لکه په دنیا کې په ایربونو خلق دی او چې تر چا نمبر ملاو کې هغه تاسو سره خبرې کوي تاریخ هغه تاسو سره آنلاین شي ونادى اصحاب الجنه واواز بو کی جنتیان یوم التناد دی کنه یوم الاذان متوید چغور از आवाज بو کی جنت والا اصحاب النار جهنميان تا اور والا تبوي ان قد وجدنا یقینا ومن دلمغا ما اغس وعدنا ربنا چې وعده کړو موږ سره زمونږ رب حقا حقا ان جنت الله راکو فهل وجدتم پسایتا سمندلی تاسو من دل ما اغس وعد ربکم چې وعده سره کړو تاسو رب حقا حقا چې د ور وعده مخکې تیر شو کنه
په دا 10 آیت کې تیر شو، په دې یو سلوي آیت کې تیر شو، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. قالوا دا جهنميان ورته وي نعم او بالکل الله وعده پوره شو، مونږ کارونه د ور کړو بس راغو. په دې کې به اعلان وشي فاذن مؤذن، आवाज بو کی आवाज کون کې بینهم د دې په مابین کې یو ملک به आवाज وکړي د الله په حکم، اللعنت الله چې لعنت الله تعالی دی علی الظالمین، په ظالمانو باندې، په ظالمانو د الله لعنت. الذين تفسیر د ظلم کوي، دا ظالمان هغه کسان دي یسدون چې خلق بندي عن سبیل الله د الله د لارنا. الله دې ظالمانو باندې لعنت کیږي چې خلق نن په دنیا کې د الله د لارې نه بندي د قران او حدیث نه او شبهه ورته ورچي، ويبغونها دوی لټي د الله په دې لار کې عوجن کوګواله دار چې سم خبر خلکو ته غلط اخکار کې لګي. الکه نبی علیہ السلام حدیث په صفه تا ته به په غلط انداز کې نه داسې نه ده، نه داسې نه ده، هغه سم خبره بدر باندې کوي. وهم او دوی بالاخره په آخرت باندې کافرون، آخرت غم او فکر سره نو. وبينهما حجاب، اوس د اصحاب الاعراف تذکرہ کوي. الله وی د دې جنت او جهنم په مابین کې رضوان په مابین کې یو پرده ده. دغه پرده چې کوم د دې په دې مینس کې یو زید خالد ته اعراف زی وي اوچت غوندې زید اوچت مکان دی. وبينهما په مابین د دې دوانو کې حجاب پرده ده. سورۃ حدید کې برازي دي 14 غلطه ورته سور ویلې ده. فضرب بينهم بسور له باب، دیوال به ولش. وعلى الاعراف يقوچت زبان رجال سسړیناس يعرفون كلا، پیجنی هر یو لره بسیماهم داغي په نخو باندې. یعنی د دې جنت او جهنم په مابین کې څه کسان لیسار دي، نه لا فیصله شوی چې جنت ته لاړ شي او نه لا فیصله شوی چې جهنم ته لاړ شي. خود دی باندې الله یو تماشا کوي، جنتیانو سیل به مو کوي، د جهنمینو سیل به مو کوي، او هر یو کس به پیجنی په خپل خپل نخو باندې. الله وی کلم يعرفون كلا بسیماهم، پیجنی به دوی هر یو لره داغي په خپل خپل نخو باندې. ونادو دی په دې ټیم کې الله با اول د دوی توجه پیدا کی جنت طرف ته د اصحاب الاعراف. په دې باندې علماء تفصیل کړی دی دا څوک دي چې دا په دې مینس کې ایثار دي اصحاب الاعراف. دا وی هغه کسان دي بازي وي چې د مور پلار دی اجازت نه بغیر jihad کړه. jihad خو کار دی، خو چون کې د والدینو اذن نو په دې وجه الله جنت ته الله بوزي، خو لږ تکلیف ولا ور کوي، لګي لیټ کوي چې تا ولې مور پلار نه اجازت نه غوښته. بازي وي دا مراد. بعض مفسرین لیکلي چې دا هغه کسان دي چې استوت سیئاتهم وحسناتهم، د دې نیکی او بدی دا برابر شوي. نو د نیکی جهنم ته نه پریدي او دا بدی چې کوم کړي د جنت ته نه پریدي، دا برابر دي. لک ساتي سار دي دوی کاته لګي ساره شوی نه لیټ. لکه یو انسان چې هغه کاغذونو کې سم مسلې کنه په ایرپورټ کې سار کړي، تلک صبر کوه اجازه بلاړ شو، صبر کوه لک چانبین کو بس لګي لیټ. نو نور زی لاړ خوشي خو لګا 11 12 خو په تیر شي کنه تکلیف په تیر شي چې سبا کیږي چې زمبا کنه بزم دا بسنګ چلی. دا مې وجيبه مرحله نه. دا اصحاب الاعراف ایثار دي. لا دې کې الله پاک د دې یو ځل په توجه جنت طرف ته کی. ونادو دی به आवाज وکي اصحاب الجنت، جنت والا وتا ان سلام علیکم، چې سلامتی ادي پتا سبحان دې څنګه جنتیان ته ګوري پای به سلام واچي. لم يدخلوها، دا اصحاب الاعراف لا ندي ور داخل شوی د دوی خواته، وهم يطمعون او دوی تمساتی. لم يدخلوها کې دا ضمیر جنت تراجي دي. دا اصحاب الاعراف لا دي جنت ته داخل شوی نه دي، خزله کې یو تمشتا چې الله پاک را باندې دا نظاره وکړو نو زبم ان شاء الله د ترازم ښه ایثار خو یم خو راځم. الله تم بوسه دې کې به یو دم الله ردی توجه جهنم طرف تراواړ. و اذا صرفت او کله چراواړ ولې شي دوی راواړ ولې شي ابصارهم د دوی دا نظرونه تلقاء اصحاب النار، طرف د جهنم والا او تور والا او تا. صرفت مجهوله صيغه ده، په خپل خو نه ګوري، خو راواړ ولې شو الله ولا توجه راواړ ولا څنګه چې دا اور او د عذاب وګوري زر بچیږي. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، یا الله دې ظالمانو سره مرګري نه کی او به یریږي جهنم. قالوا دا اصحاب الاعراف بچیږي کی ربنا زمون ربا لا تجعلنا مگر زوا مع القوم الظالمين، د دې قوم ظالمانو سره یا الله دغه زیت امر نه ولي. ونادى اصحاب الاعراف رجالا،
دې کې به د اصحاب الاعراف په دې جهنم کې څه کسانو ګوري پیژني به الله به ورته مخامخ دی ورته وایي هلکه هغه په دنیا کې چې تاسو هغه جمعوارۍ نه کولې کاروبار دی او پیسې ګټل دی او نه عبادت و نه بندګي وه نه توحید و څنګه چلې څه فایدې دله درکړه او ما کنتم تستکبرون هغه تکبر به هم چې کوه مونږ به ورته د حق مسله کوله او تا به نه منله او ځان به داسې لوی ګڼلو او بیا به په دې کې ملائک راشي ملائک به ووایي د دغه جهنمینو شرمولو دپاره د اصحاب الاعراف په باره کې به ووایي چې تاسو ویلي وی جهنمینو چې دی باندې به الله رحمت نه کوي زه ټیک د اوسه پورې خو لا جنت نه پاتې شوي دي بیا به اجازت وشي دی ورځئ جنت دا پې دا جهنمین شرموي الله دا هغه جهنمینو چې دوی امزولي په علاقه کې په تعلق کې و مسلې نه ومنلې هغوی سیلم الله په دې اصحاب الاعراف باندې کوي د هغوی د شرمولو دپاره ونادا اصحاب الاعراف یو آواز به وکړي دا اعراف والا رجالا هغه کسانو ته چې په جهنم کې به پراته یعرفونهم دوی به پیژني هغوی لره بسیماهم د هغوی په نښو باندې قالو دا اصحاب الاعراف به ورته ووایي ما اغنا عنکم څه فایده درکړه تاسو ته جمعکم ستاسو جمعوارۍ چې جمعوارۍ نه په دنیا کې کولې چېرته په دین مال نه لګو دغه رنګه بله جمعواري هم دې دپاره کوله چې بس تشه توجه هم ټوله دنیا ته وه د الله بندګۍ ته هم توجه نه وه او وما کنتم تستکبرون هغه چې تاسو به کومه لوی کوله لوی دا چې حق خبره درته وشي او ته نه منې دا تکبر دی تاسو به حق خبره هم نه منله د اهل حق دشمنۍ هم کولې دی وخت کې به ملائک راشي مینځ کې اهؤلاء دا اوس قول د ملائکو دی او دا ملائک خطاب کوي دی جهنمیانو ته ملائک به وایي اهؤلاء الذین کې ضمیر راجع دی چا ته اصحاب الاعراف ته دی جهنمینو ته وایي تاسو د دوی باره کې به ویل کنه چې دا خراب خلک دی اولیا نه مني او دا نه مني اوس هم وایي او دا به ګینې الله خپل رحمت ته ونه غواړي نو بیا به دې وخت کې ملائک اصحاب الاعراف ته ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون دې وخت به اصحاب الاعراف جنت ته لاړ شي هؤلاء الذین آیدا دی هغه کسان اقسمتم چې تاسو به قسمونه کول په دنیا کې لا ینالهم الله چې او به نه رسوي دوی الله تعالی برحمت خپل رحمت ته لا ینالهم وربنکي الله دوی ته دوی له الله ورنکي برحمت خپل رحمت تاسو به چې مړه دا غلط خلق دی رحمت د الله نه جنت ورته ملاو نشي دی وخت کې به ملائک اصحاب الاعراف ته وایي ادخلوا الجنه ور داخل شي جنت لا خوف علیکم نبی سیاره پتا سبحانه ولا انتم تحزنون نبتا غم جن کېږئ ونادا دا اوس څلورمه ندا شو دا د جهنمینو ندا ده الله اکبر دا به وږي او تږي بشي او خاص کر د اور د لاسه تندې ډېره زیاته ده د دې جنتیانو ته به چغې کي دا جهنمین چې لږ اوبه خوراک یاره لږ رزق راکړي چې کوم الله تاسو له درکړی دی جنتیان ورته وایي دا الله حرام کړی په کافرانو تاسو ته نه میلاوي ونادا او آواز به وکړي اصحاب النار دا اور والا اصحاب الجنت جنتیانو ته ان افیضوا علینا چې راتوی کوي په موږ باندې من الماء د اوبونه او مما یا دا غسن رزقکم الله چې الله تاسو له کوم خوراک درکړی دی قالوا دا جنتیان ورته وایي ان الله یقینا الله حرمهما حرام کړي دا دوانه سيزونه خوراک او اسکاک علی الکافرین په کافرانو باندې الذين دا کافران کم کسان دي دا کسان دي تفسیر سورۃ انعام کې تیر شو یا یمه الذين دا کسان دي اتخذوا دینهم چې دوی ګرځولې خپل دین لهوا مشغلا ولعبا او لوبه دین ته چې ګور دا اوسم د ډیرو خلکو د عبادت تو ورته کلوبه کوي لوبه او مشغله دین ګرځولې دا ورسونه دي او دا مسنه دي او دا ګډېدل دي هرګه دا دین دی دین نه دی لوبه او مشغله جوړه کړې ده دا نه دي دیندوانو دی بازي رسمونو ته وګوره د صحابو د دشمنان چې دا واپس کمی لوبه کوي زم کافر وم ته چرمي دا نه کم دین دی مشومان لم سر چې کم دی یونی کاو د شي تورک کله په خنجر را خطا کاو دا چې دا لوبي دی الله وي تا د دین دی چې کم دی لوبي ګرځولې دي ګرځولې دوی خپل دین مشغله او لوبي د ځان نه څه شی جوړ کړو د دین نومي پیخه بل دا وغرتهم الحیات الدنیا او دوک کړي دوی لره ژوند دنیوي پای کې منهمک دي بس فالیوم نن ورځ چې ننساهم موږ دوی پرېږدو الله نن یو موږ په عذاب کې پرېږدو ننساهم معنا په معنا پرې خودو کما نسول کسم چې دوی رکړې ولقاء یومهم هذا پیشي او ملاقات د دوی د دې ورځې څنګه چې قیامت یې کړو الله نن ما پرې خو
وما كانوا او زکه چې دوی به آیاتنا زمون پایتونو باندې یجحدون انکار کو زمون د آیتونو نه ولقد جئناهم ترغیب دی قران ته ولقد جئناهم یقینا من راولو دی خلق ته بکتاب کتاب الله من خو کتاب را لګل کنه دی خلق ته فصلناه په تفصیل سره بیان کړی موږ داغه علی علم فعلم خپل سره الله ما په خپل علم سره دا کتاب را لګل دا قران مشتمل دی په علوم د الله باندې هدن دا قرآن هدایت دی ورحمتنا ورحمت دی لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې غوی ایمان راوړي هل ينظرون د اخرت یره ده هغه کسانو ته چې د قرآن نه منکر دي هل ينظرون دا خلک انتظار نه کوي الا تاویله مگر د انجام د انکار د قرآن تاویل او انجام او عاقبت دوی انتظار نه کوي مگر د انجام او د عاقبت د انکار د قرآن د انکار عاقبت څه دی جهنم دینو یوم پاغرز باندې یاتی تاویلو چرا بشي هغه انجام د انکار د قرآن یقول الذين وايبا کسان نسوه چیر کړو دا کتاب من قبل مخکره دینا به با ارمانونه کی سبب وي قد جاءت رسل ربنا یقینا راغلی رسولان زمون د رب الحق په حق وینا باندې یره پیغمبرانو صحیح خبرې کولې خو موږ نه منلې اوس ارمان کې دی ویل کوم چې ویل چې زموږ سفارش بکیه سفارشان چارته لاړ الله وی سفارشونه د مشرک نشته دام د دې جهنمونو خبره ده اوس فهل لنا پس ایشتره زموږ د پاره من شفعاء اسوک سفارشیان فیشفعوا لنا چې سفارشو کې زموږ د پاره نو سفارشیان ممول نه راځي کله مشرک سفارش ته دی اوس بل ارمان کوي یره دنیا ته یو چانس الله را نه کی چې بیا لاړ شو دنیا خورانه شو ختمه دنیا ته راتلل به چرته او نردو یا مونږ واپس وګرځولې شوې دنیا ته فنعمل پس به مونږ عمل وکړو غیر الذي غیر دا غنا كنا نعمل چې مونږ کوم عملونه کول ان مخکنی عملونه غلط یو چانس دی الله را کی دنیا ته ولاړ شوې بس صحیح اعمال وکړو د وحي مطابق اعمال وکړو الله وي تو ګوره کنه قد خسروا انفسهم څنګه په تاوان کې ځانونه واچول بیا خو تل دنیا ته نشته دي اوس په نیکو اعمالو پسې ارمان کې قد خسروا یقینا دوی تاوانی کړي دي انفسهم خپل ځانونه وضل عنهم ورک بشیر دوینا ما كانوا يفترون غدروغ چې دی بد ځان نه جوړول ان ربکم دې زنه اوس د الله د توحید دلایل ذکر کیږي ابو رستور پسیدا یو کم شپه تمایت نه د انبیاء واقعات شروع کوي لقد ارسلنا نوحا الى قومه په عقلی دلایل او په نقلی دلایل چې پیغمبران نه نقلی په دې دوانو سره د الله توحید ثابتای ان ربکم الله یقینا استغفر الله دې الذي غزاد دې خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونه او زمکا فی سته ایام په اندازه د شپږ ورځو کې شپه ورځ خو وخت کې نو خو اندازې دومره والله وي شپږ ورځو اندازه باندې ثم استوى بالله تعالی برابر شو د خپل شان مناسب علی العرش په عرش باندې یغشی الليل النهار ورغون دی الله شپه ورځ ته یغشی الليل ورغون دی الله شپه لرا النهار ورځ ته شپه الله ورځ ته د سی واچي چې ورځ یو ورور په شپه را داخله شي او دغه نه ورځ یو شپه ورته را داخله شي شپه ورځ ته را داخله شي یطلبه طلب کوي یو بل لره حسیسا په تیزی باندې یو بل پس زر زر راځي خپل یو مدار دی په هغه مطابق راځي لګي والشمس والقمر والشمس من وخلق الشمس او پیدا کړ الله انوار والقمر او سپوږمۍ او نجوم او ستوري مسخرات بامره چې مسخر کړي شوی تابع کړي شوی دی په امر د الله تعالی باندې د انوار سپوږمۍ ستوري چې کوم ډیپټی کوي د الله مسخر کړي الله دا ما مسخر کړي الا خبردار له الخلق د الله لپاره پیدا کولی والامر اختیارم د الله تعالی سره دی الله خلق او امر زما د لپاره دی خلق منه پیدایش ما کړي امر اختیارم زما چلیږي تبارک الله برکتون والا برکتون ورکون کې الله دی رب العالمین چې پالنه کون کې د ټول عالمونو دی دیو جن برکت صرف د الله نه غواړه ادعوا ربکم ذکر د شرک فی الدعاء مونږ ویلو دي صورت کې به دا شرک رد کیږي چې د الله نه غیر بل چا نه مدد مغواړي بل چا توازن مکو د مدد دلته الله فرمایي ادعوا ربکم دعاګانې غواړي د خپل ربنا دا ورپسې ځکه وایي چې دا تفرید په دې مخکې آیت باندې چې اسمانونه زمکه هغه پیدا کړو شپه ورځ الله پیدا کړه نور سپوږمۍ ستوري هغه پیدا کړه پیدایش د هغه طرفه دی اختیار او
ټول ارس داغه دي نو په څنګه بل چاته आवाज کوي عجیب انسان چې فلان یا فلان مدد یا فلان مدد ځکه لو ادعو आवाज بم دغه الله ام دغه رب ته کوي چې زېما چې ټول کائنات ما پیدا کړی ادعو ربکم دعاګانې د خپل رب نه غواړئ بلنه خپل رب ته کوئ تضرعا په عاجزۍ باندې و خفیا او په پټه باندې په دې آیت کې چې کوم دی الله رب العالمین امر کړی دی په ادعو سره اول شرط دی دایخه تضرعا دویم شرط دی و خفیا په پټه باندې الله رب العالمین غواړئ من الله رب العالمین ته حاجتونه پیش کوي او الله ته आवाजونه کوي الله رو غواړي الله رو بلې کنه او دریم شرط دا دی انه لا يحب المعتدين کم کسان چې معتدین دي ګور الله رب العالمین هغه سره مینه نه کوي اعتداء څه ته ویل کېږي اعتداء وي په دعا کې دا ده چې انسان راولګيږي او هغه د الله نه غیر بل چا نه مدد وغواړي دا اعتداء وکړه غلط ځای ته आवाज وکړه الله یو استمات आवाज ورکړه ځکه ما سره شریک پیدا کړ په منځ کې ایاک نعبد و ایاک نستعين خاصتانه مدد وغواړي الله او چې بار شي یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی یا فلانی را ورسي دا اعتداء ده دغه رنګ اعتداء په دعا کې دا ده چې په یو ځای کې د نبی علیہ السلام نه کوم کلمات نه دي ثابت ته هغه ویلګي د ځان نه خپل دعاګانې جوړي یا د نبی علیہ السلام په دعا کې د ځان نه اضافه کې زیادت الکلمات کې دغه رنګ اعتداء دي ته ویل کېږي په مطلوب کې اعتداء لکه یو کس نبی علیہ السلام وورید ته دعای کوله و یا الله مالا سپینه مانای د جنت په خي اړه کې راکې نبی رسول الله ته ستا دعا دښتاو ستا د خیر لخ سره د ګسړ سره څه کار دی او سپینه مانای که سپینه نو کار څنګه دی الله به جنت راکړي به د الله خو خبر صدر کوي دا بای سره د شي قیدونه لګي به دعا کې نو دا غرن دعا کې اعتداء دام ده چې ته په دې کرا ولګيږي او په دې کې دومره سجع کې به دعا کې دینه من راغلی په دعا کې سجع لکه هغه نظم غوندي شکل کې یو شانته وي لکه ته که چا شیرونه جوړ کړی دي اسی که به اختیار راشي به خبر نبی علیہ السلام کله کله به اختیار به دعا وغوښته پاغي کې به داسي جوړه شو لکه تاویل کې شعر دی خو شعر بنو او شي مقفا غوندي کلام بو دام خانه ده نو دام پکې اعتداء ده چې دا بعض خلک دې زمانه کې قنوت نازله کې او سمې وګد کې دا لاسونه بدل ستړي او لګیا به نیمه غنټه او شل منټه او 15 منټه به قنوت نازله غواړي دا نبی علیہ السلام نه دي ثابت نبی صلی الله علیه وسلم قنوت نازله چې کړي مختصر مؤمنانو ته دعا او کافر او ظالمانو ته بد دعا کړي ده او به ضرورت مطابق به قنوت نازله وي دې اعتداء نه ځان بچ کول پکار ولا تفسدوا فسادنا مکوي مراد الشرك له شرک غټ فساد ده فسادنا مکوي فل ارض په دې ځمکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاح دا غینا رسولان الله را لګل کتابونه را لګل په توحید باندې د ځمکه اصلاح شوی ده او ته پکې شرک خورې لګي دا رنګ اصلاح شوی په سنت باندې او ته پکې بدعات خورې نو دا رنګ فساد به عام دي که څوک را لګيږي پردې ځمکه چې کوم دی غصب کوي او دا رنګ قتل کوي خلکو نه مالونه اخلي دا رنګ زناګانی کوي بدکاري کوي دا ټول فسادونه دي الله فسادونه پس مکه کې مخوره پس د اصلاح د دینه ودعوه دعاء د الله نه غواړي خوفا په یاره باندې او طمع او په تمه سره دعا چې غواړي هم د الله نه یریږي او هم د الله نه تمه ساتي چې زما دعا به الله قبول کړي ان رحمت الله یقینا رحمت د الله قریب نزدې ده من المحسنین د خیست عمل کوونکو سره محسنین چې عمل په سنت او په اخلاص سره کوي وهو الذي خاص الله غذات ده نور دلائل د توحید خاص الله غذات ده يرسل الرياح چرا لګي واغانه بشر اندازيره ورکون کی دی بین یده رحمته مخکې د رحمت د الله نه چې باران دی کستا زو خلی دی باران خپل او هوای یا خشن اواره خلک ورک باران چرته وشو یا لکه باران را روان دی الله و عزت خپل رحمت من باران نمخ کې اواره لګم هواګانی سلور قسم دي یو هوا د صبا ده هغه وریزي روچته بل هوا د شمال د دې طرف ناراضي دا چې د وریزي جمع کوي بل هوا د جنوب ده دا وریزي ګرځي په مختلفو ځایونو کې او بل د بور ده د بور چې کوم دی دا وریزي جدا جدا کوي هغه توپانی شانسلې رانه شوري چې ګډه وډه او په د بور هوا باندې الله مخکنی قومونه تباہ کړي او اهلكت عاد بالدبور نبی علیہ السلام فرمایي عاد قوم چې تباہ شوی په دغه سلې تباہ شوی خطرناک غوندي بادامه رانه شي هغه شتوري چې راغلي هم دنه ګډه وډه دی باندې قوم عاد الله تباہ کړي
ځکه چې دا سیلې به کله راغی نبی علیہ السلام رنگ مبارک به بدل شي او زر به الله ته متوجه شو دعا به کوله چې یا الله چرته عذاب را باندې رانشي. الله رب العالمین دلته هغه سیلې یادوي چې هغه د باران والا خسته سیلې د الله وی دا زرا لېږم د باران نمخ کې او زیره خوشاله شي خلک ز باران کې حتی تر دې پوری دا قلت صحابن کله چې راپورته کې ورېز لرا دا په دې سره الله رب العالمین دا ورېز راپورته کې په دې هوا سره ثقالن چې درنې درنې ورېز دي درنه د په اوبو باندې کنه ډېر درنې دي دا ورېز سقناه نبوز مونږه دا ورېز لبل د میت نه غزمه کې ته چوچا شوی دا مړزمه کدی نه وچا ده فانزلنا به الماء نورورم په غزمه کې باندې وبد باران فاخرجنا به نوروباس مونږ په دې باران سره من کل ثمرات دار قسم میوه او میوه مدنی غلی روزي باران چوشي فصلونه مزیدار شي. الله په دې طریقه چې دا څنګه په باران سره ما دا بوټي راوخت دقه شان د انسانان قیامت پر ورځ روباس اوس دینه اثبات کوي د قیامت په طریقه د قیاس کذالک دغه شان نخرج الموتى روباس بمنګ مړو لره د قبرونو لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ د دې دلایلونه الله لګ نصیحت ونیسي قیامت پر آیات. والبلد الطيب دو قسم ازمکه باران چې په خزمه کوش بس بوټي تر وخی او چې خراب ازمکه یا خوراناک او بیکار ناغینه هغه تشغه از غدار او بیکار بوټي روزي. والبلد الطيب وغزمکه چې مزیدار یخرج نباته روزي داغه هغه بوټي به اذن ربي په حکم در رب داغه در رب په حکم تی بوټي خسته خسته روزي زمکه مزیدار. والذي وغزمکه خبث چې بیکار ده خوراناک ده لا يخرجون روباس الا نكدا مگر بیکار بوټي نکد عدیم النفع اسی ازغی وغا بیکار شان گیا پکې وشي سفیده پکې نه. كذلك دغشان نصرف الآيات قسم بیانو د آیتونه لقوم یشکرون د پاره دا قوم چې د الله تعالی شکر ادا کوي. لقد ارسلنا نوحا دې زنه اوس د شپږو پیغمبرانو واقعات به ذکر کیږي. صورت کې کوم درې وانه مسالې وي دعوی درې وانه پکې وي خو په اره واقع کې به دا درې خبرې ضروری پیغمبر دعوت قوم ته او د قوم انکار او تکذیب چې قوم را لګیدل د نبی نه تکذیب کړي ته دروغ ځان نه لګي نعوذ بالله او بیا الله په قوم باندې عذاب را لګري په مکذبینو. دا درې خبرې به د هر نبی په واقع کې وي دعوت رسول تکذیب القوم او نزول العذاب على المكذبين. اول ذکر کوي نوح علیہ السلام ځکه دا اول هغه پیغمبر دی چې د شرک را دی کړی دی. لقد ارسلنا يقينا را لګلو موږ نوح علیہ السلام الى قومه دا قوم ته فقال خپل قوم ته ویلي یا قوم اعبدوا الله ای زما قوم بندگی خاص کوي د الله لپاره شرک مکو. ذکر د قوم چې پنځه پیران الله سره شریکان کړیو سورې نوح کې به نمونه راځي ود سواع یغوث یعوق او نصر او دی هر یو له بیل بیل برخه ور کړی دا پلانې چې دا پلانې کار والا دی دا بابا دا دربار چې دا کار کوي دا بل دا کار کوي ته سورې نوح کې راځي ان شاء الله. د دور ته قوم د الله عبادت کوي تاسو کوي د غیر الله د عبادتونو شروع کړی دي. مالکم نشته تاسو لپاره من الہ سو اقدار د بندګۍ غیره غیر د الله نه غیر بل اقدار د بندګۍ نشته. او که په دې عقیده پاتې شوي کنه انی اخاف علیکم یقینا زیریګم پتا سبحان دی عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوینا الله رب العالمین وسخ عذاب در کی په قیامت. اوس د قوم بدمعشی ته وره الټا نوح علیہ السلام ته تو غټ گمراهی نعوذ بالله. قال الملأ ویل غټانو من قومه د قومنا ملأ د قوم د قبیله سردارانو ته دا غټان را پاسه ورته وی ان لنراک یقینا موږ وینو تعالی رفی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کې تو ښکارا گمراهی موږ د خپل دربارونو نه منی کې ته زموږ د اولیاء نه منی دا ویل. قال غورته وی د پیغمبرانو سونه خيستا اخلاق قال او فرمایل نوح علیہ السلام په نرمه طریقه ورته یا قوم زما قوم لیس بی ضلاله نشته په ما باندې گمراهی زه گمراه نه یم ولکنی رسول لیکن زه رسول یم من رب العالمین در رب العالمین د طرفنا ابلغکم ز رسول تاسو ته رسالات ربی پیغامونه د خپل رب دا چې سم ځان نه نیولګي رب راته ویلی او بل دا وانصح لكم او زستاسو ډیر خیر لټوم خیر خوایم استاسو که زما دعوتم قبول کو استاسو خیر پکې ده بل دا اعلم او ز پویګم من الله دا الله تر طرفنا ما پاغه سبحان الله تعلمون چې تاسو په نه پویګی تاسو ته دی علم نشته ما ته الله دې وحی وکړه چې دا کم کار تاسو کوی دا شرک دی او د جهنم سبب دی.
زما خبره ومنه. دی ویلیو ویل ښه ته خو انسان او انسان څنګه پیغمبر شي، بشر څنګه پیغمبر شي؟ د دې قوم داسې عقیده وه، دا د نور قومونو هم دا ویلي تر مکې مشرکانو پورې چې په کار ده چې پیغمبر خو د ملایکو نه وی، ته خوراک کې اسکاک کې زموږ په شان ته خوب کې ګرځې را ګرځې رزق پسې ګرځې. د دې جواب ولا ورکوي. او دا آیت دلیل دی په بشریت د پیغمبرانو چې پیغمبران انسانان دي، بشر دي. اے زما قومه او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئ ان د دې خبرې نه جاءکم چې راغلی د تاسو ته ذکر وحی من ربکم ستاسو د رب د طرف نه علی رجل په یو سړي باندې منکم چې ستاسو د جنس نه دی. ای قوم په دې تعجب کوئ چې په تاسو کې یو سړی دی هغه ته وحی راغلی ده د رب د طرف. تاسو وایئ چې سړی څنګه پیغمبر شي؟ لینذرکم د پاره دی چې یاره دله درکړي، ولتتقوا د پاره دی د دې چې تاسو بچ شئ د شرک نه، ولعلکم ترحمون او دې د پاره چې تاسو باندې رحم وکړی شي. دی دا خبره مو نه منله. فکذبوه دوی ورته دروغجن ویلو نوح علیه السلام ته، تکذیب یې دا وکړ. فانجیناه نو موږ نجات ورکو نوح علیه السلام ته والذین هغه کسانو ته معه چې د هغه سره ملګري وو په عقیده کې، فی الفلک په کشتۍ کې. د ده تفصیلي واقع به سورت هود کې راځي انشاءالله چې دته الله کشتۍ تیاره کړه، بیا عذاب راغی او بیا پکې هغه زوی هم غرق شو ځکه نه راختلو، هغه هم عقیده ټیک نه وه. واغرقنا الذين وغرق موږ هغه کسان کذبوا چې دروغجن یې ګڼلي وو بآیاتنا زموږ آیتونه، کوم چې ورته نوح علیه السلام د توحید آیتونه بیان کړه هغې تکذیب یې وکړو. الله وی غرق مې کټول. انهم كانوا یقینا دوی قوما عمین قوم ړاند، د حق نه ړاند، ظاهري سترګې خو بنا وي خو د حق نه ړوند. وإلى عاد أخاهم هودا دویم واقعه او دویم دلیل نقلی دی په توحید د الله د هود علیه السلام او دا راغلی دی عادیانو ته. د عاد چې دا د سام بن نوح په اولاد کې په پنځم پشت کې، او هود علیه السلام چې به دی د عاد په دغه کې راغلی په اولاد کې راغلی په دریم پشت کې. عاد د دوی نیکه نو د هغې په نوم دا قبیله مسما ده ځکه ورته عادیان وایي. دی واقع کوم درې خبرې دي، پیغمبر دعوت کړی دی، قوم تکذیب کړی دی، بیا پې عذاب راغلی دی. وإلى عاد نو لېږلی موږ عادیانو ته اخاهم د هغوی ورور. وإلى عاد من وارسلنا إلى عاد، ځکه مخکې مې ویل لقد ارسلنا نوحا، لېږلی موږ عادیانو ته د هغوی ورور هودن هود علیه السلام. رور ورته ځکه وایي چې قومي دی که نه، هلکه وایي زموږ ورورولي ده خپل قوم یو داسې وایي. الله وایي د دوی د قوم نه د دوی ورور قومي نسبي ورور یې دی. قال دی هود علیہ السلام دی خپل قوم ته ویل یا قوم زما قوم بندگی خاص کړئ د الله لپاره، ما لکم ځکه نشته ستاسو لپاره من اله څوک حقدار د بندګۍ غیر د الله تعالی نه. افلا تتقون پس ځان نه بچ کوئ د شرک نه، ځان د شرک نه بچ کوئ او د عذاب نه هم بچ. نو قال الملأ الذین، دا اوس د دې قوم ډیر بیوقوفانه جواب. قال الملأ ویل غټان والذین هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی کفر کړو من قومه د قوم نه. الذين كفروا من قومه دا دلیل په دې چې بعض به مؤمنانو او کم چې به کافر وغوي ویل. هود علیہ السلام ته وی ان لنراک یقینا موږ وینو تعالی رفی صفات په کما قلتوب کې، نعوذ بالله. مخکې نوح علیہ السلام بار کې تیر شغته ته گمراهي دته وي ته قمقل سفیه. دا ګورم بیا ته دا دون ردی بدی ویلې شوی دي کې نبی علیہ السلام ته تسلیم وځکه دا مکی صورت د مکه کې نبی علیہ السلام ته ردی بدی ویلې کېده چې نبی خپکهګه ما مخکنو پیغمبرانو تم دار دی بدی ویلې شوی. نو ما ته تم تسلی ده چې ما ته خو هیڅ قربانی د دین د پاره نه دا ورکړي، که چاره ته وابي ویلو چاره ته ټکې ویلو څه چل وشو ودی وای کنه. دا کیږي اهل حق سره هم دا چلی څوک په چا ګلونه نشیندي چې هارونه بدرتا چي دغه څه کنځلي کیږي. وای مونږ خو نه مونږ ګورو تعالی را فی صفه په غټ قمقل توپ کې پروت، نعوذ بالله. بل دا و انا لنظنک یقینا من خامقا ګمان کو پتا باندې من الکاذبین چې د دروغجنو انسانانو نه ته یو دروغجنې والعیاذ بالله خو دروغجنې وای پیغمبر ته دا وای. قال هغه ورته وای دا د انبیاء او اخلاق خسته نرم انداز کې ورته جواب ورکړ. یا قوم زما قوم لیس بی صفات نشته په ما باندې قمقلتوب ولکنی لیکن ز رسول یم د رب العالمین د طرفنا ابلغکم. د رسول د درې اوصاف او تذکره کوي، یو تبلیغ دین بیانول، بل ناصح خیر خوایي، بل امین په دعوت کې امانتداري. وبلغکم ز رسول تاسو ته رسالات ربي پیغامونه د خپل رب
وانا لكم او زستاسو د پاره ناصح خیر خوایم په دې دعوت د توحید کې امین امانتدار يم پس کې په دعوه الرساله دا رسالت دعوه می چې کړي ځان نه د کړي په امانتداري کوم الله رسول ګرځولې نو دویم دا ویلو دیم اعتراض کو چې تخ بشری انساني تسنګ پیغمبر شو ادا ورس نور سورتون کې مرای سورې ابراهيم لسم آیت کې سورې مومنون 3 درشم چې مشرکان به دغه اعتراض کوي ته خو انساني تسنګ پیغمبر شو او عجبتم نبی علیہ السلام ته امدا ویلي سورې فرقان کې برازي ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق دا څنګه رسول خوراک خوري بازار کې ګرځي نبی علیہ السلام بازار کې ګرځي د خپل ضرورت لپاره او دعوت لپاره خوراک به کوي انسان دا د مشرکانو غټ اعتراض د دې جواب مولور کوي او عجبتم تاسو د دې خبرې نه تعجب کوئ ان جاءکم ذکرن چراغلی د تاسو ته وحی من ربکم تاسو د رب د طرف نه علی رجل په یو سړي باندې منکم تاسو نه لینذرکم د پاره دی چې تاسو لري درکې الله یو سړی یو پیغمبر وګرځاو تاسو لري درکې نو په دې تعجب کوئ وذکروا وسورته یو تاریخ ور یادای وذکروا رایات کوي اذ جعلکم کله چې الله تعالی تاسو وګرځولې خلفاء آبادون کې د ځمکې من بعد قوم نوح رسل قوم د نوح علیه السلام نه ور نوح علیه السلام قوم الله تبا کو تاسو الله په دنیا کې آباد کړ وزادکم الله تعالی درکړه الله تاسو لا زیاتواله زادکم من زیات کړی تاسو په خلق په پیدایش کې بسطتن زادکم من زیات کړی تاسو له په خلق په پیدایش کې بسطتن فراخي په پیدایش کې ردی فراخي دا چې ډېر غټ غټ مضبوط بدنونه عادیان چې کوم دا وې دومره مضبوط بدنونه چې کله یو بل سره سره لوبم کولی مستی نو داسې بوټي ته ویلاس کول سی راويست په پای به یو بل شته دا مستی نه وکول غټ غټ بدنونه خو الله رب العالمین تبا کړ الله فرمایي نوح علیہ السلام ورته ګور الله د نوح علیہ السلام نه بعد پیدا کړی دا د قوم نه بعد او تاسو له زیات کړه په پیدایش کې فراخي سونا خسته بدنونه فذكرون آیات کې تاسو اعلی الله نعمتونه د الله نعمتونه آیات کې الله سونه نعمتونه کړی دي اعلی ویل کېږي الیون د دې جمع د اعلی نعمت عظیمت ویل کېږي ظاهری چې مشتمل په نور ډیرو نعمتونو باندې آیات کې د الله نعمتونه لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ په آخرت کې قالو دی ورته ویلې خاط دې لراغلې چې موږ د پلار نیکه د دین نه اړیا ازمن پلار نیکه چې چا عبادت کوو دا هغه دربارون نه مونږ اړې ځکه دوی ځان معبودان جوړ کړو درې معبودانو د دوی صداع صمود او حنا پنو دا هغه زمانی نمونه صداع صمود او حنا ته مونږ د دې دربارون نه اړې قالو دی ویلې اجئتنا يتمل راغلی لنعبد الله د پاره دي چې موږ د الله بندگی وحده یوازې ته خصرف د الله عبادت وکړو کدا باباګانی سم نشي کولای زموږ د دربارونو ونظر او دې د پاره راغلی چې موږ پریږدو ما هغه دربارونه کان يعبد آباؤنا چې بندگی وکول زموږ مشرانو ګور دام د مشرانو په نوم لاړه تباش ندی ورته اوس دا یو انتهایی عناد او ضد دی اوس دا را ولا عذاب مړه کته د رښتونو نه دا د غټ تکبر ځکه بدلونه غټ دي تکبر کوي فاتنا پس راول مونږ ته بما عذاب تعیدنا چې ته مونږ یاره هود علیہ السلام ورته ګور عذاب برش دی راول مړه کوم عذاب دی تیر وخت یاد ان كنت من الصادقین کای ته درشتونو نا قال غورته فرمایل ګور ما درته دومره نصیحت کو تاسو بیا نه منئ قد وقع یقینا لازم شوه دی علیکم فتاسو باندې من ربکم تاسو درب د طرف نه رجسون من پلیتی او زنګ در باندې راغلی د عقیده ان شرک درکې ده وغضب نو غضب در باندې د الله تعالی شوه ده اتجادلوننی آیا تاسو ما سره جګړه کوي فی اسماء په غنمونو کې سمیتموها انتم چې غنمونه تاسو په خپل جوړ کړی په خپل میخي وا اباؤکم او تاسو مشرانو هغه نمونه سو صداع او سمود او حنا په نوم باندې کدی وخت دا تا گنج بخشو دا فلان او دا قلندر سے دا فلان سے دسی وای کنه خلک دا چې کوم دې ټک پټک بابا دی دا 10 په 10 بابا دی فلان بابا دی دا نمونه په ځان نه خدا خدا خپل نوم نه ته چې تاریخ وګوره دا خپل نوم نه دا نمونه په دوی خې دی خلک هود علیہ السلام ورته وای چې تاسو هغه نمونه کې ما سره جګړه کوي چې تاسو په خپل او تاسو مشرانو هغه په خپل یې خې د ځان
ما نزل الله نه نازل کړی الله بیا پاغه باندې من سلطان کم دلیل الله طرف نه پدې کم دلیل نشته چې دا د فلانی زموار دی فلانی زموار دی فانتظرون چې خزنه سمېږي نو انتظار کوئ نو فانتظروا پس انتظار کوئ انی معکم یقینا زم تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه ګورو چې سکیږي بس عذاب راغی فانجیناه من نجات ورکړو دی یوهود علیہ السلام ته والذین معه وکسانو ته چې د سره مرګریو برحمت منا په سبب د رحمت زموږ د طرفنا رحمت کی نبی او مؤمنان الله ته محتاجی ځکه الله برحمت منا وقطعنا پریکړه موږ دابر الذین جرل دا کسانو کذبوا چې دروغجن غنلیو به آیاتنا زموږ ایتنا الله جرل مولا پریکړه الله په سیلې راوالو زولو او چت کړه را خطا کړه یو هفته سیلې په چلے دلې وما كانوا مؤمنين ونو دي مؤمنان ایمان رانوړو بس الله تبارک والى ثمود اخاهم صالحا وس ثمودیان دریم واقع ذکر کیږي دریم دلیل نقلی دی په مسله د توحید ثمودیان ته صالح علیه السلام راغله دي او د دې د علاقه وسم په سعودي کې داخله ده مدائن صالح ورته وي هغه کندرات یو سمشته چې دیبا دوی له الله په دې دغه کې ډېر مهارت ورکړو د آبادو په جوړولو کې او د غرونو دا کمر به تراشل او هغه کې به کورونه جوړول مزیدار ډیزاین باندې او دیم شرکونه کول بیا الله صالح علیه السلام له معجزه ورکړي دی یوخه الله د غټ نه ولوخه پیدا کړ دوی را اوغه د نور خوونه غټه او heibati وډیره چې وزه تبراغه د دیو خبته تختیدلې نبی دوی راولګي دغه شهید کړه چې د دې د لاس زمګه ساری مړوي دغه یریږي ندی الله رب العالمین به عذاب ورک شرک پکې او بل د معجزي بیزتی وکړه ویلا ثمود را لګره موږ ثمودیانو ته خاهم دا غیرور صالح علیه السلام ثمود چې د عاد په اولاد کې بیا دا د عاد زیو داغه دا نسل چې په ثمود باندې دا قبیله به مسما شو نو صالح علیه السلام الله په دې قوم کې را لګل ځکه ورته خاهم د ضرور د قومي دي دا چې سړی د شام او د حجاز په مابین کې د سعودي او د شام مینس کې کومه لار ده شام ته چیزي په دې لار کې راځي د تبوک په دې لار کې دی آباد مدائن صالح ورته وسویا کندرات موجود قالو فرمایل صالح علیه السلام ای زما قوم بندگی خاص کې د الله د پاره نشته استاذ د پاره کوم الہ غیر د الله نه غیر بلی حاجت روا مشکل کشا نشته او نه د بندګۍ لایق قد جاءتكم يقينا راغلی د تاسو ته بینه خکار معجزه من ربکم تاسو د رب د طرفنا یعنی زما په نبوت باندې دا یو معجزه دا او نه خدا هذه ناقه الله دا د الله تعالی او خدا الله خو ته وای دي ته اضافه تشریفي وي ځکه معجزاتي او خدا لکم تاسو د پاره آیت انده یو نه خدا معجزه ده فذروها نو پریک دی دا او خطا کل فی ارض الله چې خوراک بکې د الله تعالی په دې ځمکه کې ذکر دې د پر خپل ورځو نمبرو دوبو او د نور سارو خپل نمبرو دوبو نو بس تقسیم شوه دی ولی تاسو کوم دې تنگول کوي ولا تمسوها ومرسو دی او خطبسو انکم تکلیف کوم رسون فیاخذکم پسو بنی تاسو لرا عذاب الیم عذاب درناک واذکروا وسورت تذکیر بالنعم کوي د نعمتونو تذکرہ ورته کوي د عادیانو نعمتونو انفسی بدنیو او د دوی آبادی او صنعتکاری واذکروا رایات کې جعلکم کل چې الله تاسو وګرځولې خلفاء آبادون کې د ځمکه من بعد عاد رسل عادیان نو بوأکم او زه الله تاسو لدر کړو فل ارض په دې ځمکه کې تتخذون تاسو جوړوي من سهولها د دې میدانونو قصورن بنگلې میدانونو کې به خسته بنگلې جوړولې دا غزمانه بل دا د وتنحتون الجبال او کنستل کوي د غرونو نا بيوتن د کوټو کنه تاسو غرونه بيوتن چې کوټې ته جوړوي غرونه کمر به وتراشلو کمر هغه په تراشلو کې به تی کوټه او کمره او دغه جوړ کړه خسته فذكرون رایات کوي اعلی الله نعمتنا د الله ولا تعثوا او مگر زي فی الارض پزمکه کې مفسدين فساد کوونکی قال اوس د دې دا کفر چې د سرمایداري په وجو ځکه دوی ته اوس استکبروا تکبر کړي د مال د وجنه قال الملأ الذين استكبروا ویل غټان او کسانو چې تکبر کړو من قومه د قومنا ثاني لوی غنلو د قوم نو اغي سویل للذین غچاته ویلي
للذین استضعفوا هغه چاته ویل چې کم کمزوري ګڼل کېدل د غریبۍ د وجنه لمن هغه چاته امنه چې ایمان راوړ منهم د دوینا یعنی دا غټان راولګي د مالداران دی غریبانانو ته ویل چې مؤمنانو صالح علیه السلام ایمان راوړ هغه ته وای الکوي تاسو ته صالح ته پیغمبر وای دسی ویل دا غټان دسی وای اتعلمون یا تاسو په دې خبر یقین کوئ ان صالحا چې یقینا دا صالح علیه السلام مرسل من ربه دا ګنرا لګل شوی رسول دی د خپل رب د طرفنا تاسو دې پیغمبر غنئ قالوا غورت بالکل غریبانان ورته ویل مؤمنان ان یقینا من چې بما ارسل به پاغه سمانه چې دا صالح علیه السلام پر علی گله شوی دی مؤمنون موږ پاغه مؤمنان یو یقین کوون کیو نشي دوی دا خبر او کړه دوی ورته ویل ظالمان قال الذين استكبروا ویل دی غټانو کسانو ان یقینا موږ بالذي پاغه سمانه آمنتم به چې تاسو به ایمان راوړې کافرون من کافریو دا مؤمنون په مقابل کې کافرون مونږ سره نه مونږ نعوذ بالله دا ردیه تکبر بیا راولګي دا هغه شهید کړ فعقر الناقه نمړې کړه لا هغه عقر کټ کې دوته وي کټ کړه گزارې په کو پدې کې مشرکس چې کوم اول گزار په قدار ابن صالح په نوم یو کس هغه ظالم په اول وا گزارو او بدمعاش فعقر الناقه نو هلاک کړه لا او شهید کړه هغه وعتو دینا فرمانی وکړه ان امر ربهم د امر د خپل ربنا هغه چې کوم دې مړې کړه وقالوا به مستی تا ګوره به چغې کړې ویل یا صالح اتنا اے صالح اسرا ول مونږ بما عذاب تعيدنا چې ته مونږ یاره ان كنت من المرسلين کې ته در علی گله شو پیغمبرانو نا کته پیغمبر ځان ته عذاب دراول اوس هغه ډېر خپشه اے قوم ما خو تاسو ډېر خیر خوای ولټول خو بس ځان سره په خپل بد وکړه فتولى عنهم روان شو مخې واړو صالح علیه السلام د خپل قوم نا ځکه سورۃ هود کې براشي الله ورته ویل چې اوس ته تزا او درې ورځې بعد په عذاب را روان دی او دا قانون دی کله چې عذاب راځي هغه مخکې الله نبی ته وایي ته او مؤمنان ځان سره والا وزه اول ته وی الله وبس به عذاب راځي فتولى عنهم روان شلو مخې واړو صالح علیه السلام د دوی نه وقال ویلې یا قوم زما قوم لقد ابلغتكم يقينا ما خطاس ورسول رساله ربي پیغام د خپل رب ونصحت لكم او ما استاسو خیر خوایم ولټوله ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو مینا نه کوي د خیر خوانو سره زما خبره مونږ نه منلم سوره هود کې برازي عذاب په بیراغه د چغې عذاب په دوی راغله ذکر دیو خي هغه بچي وغلاړلې وی کته د امور ولا مړکړه نو هغه چغه ول اسمان ته خلوازه الله رب العالمین په دې باندې د چغې عذاب راوست ولوطا من ارسلنا لوطا سلور مواقع ولوط نور علی ګلو مونږ لوط علیہ السلام اذ قال لقومه کله چې خپل قوم ته ویلیو د قوم بی حی کوله او غټه بی حی پکې داوا ډیر ذلت چې ناری نو سره به بدکاری کوله ویل لوط علیہ السلام لقومه خپل قوم ته تاتون الفاحشه ایت سورات الکوی بی حیاتا داس بی حی د ما سبقکم بها چې مخکواله نه دکړې دی بی حی او دی بدکار تمنه حدینی چا من العالمین د عالموننا په انساني تاریخ کې دوی نه مخکې چرته چا دا کار نه دی کړی دا بدکاری دا لکانو سره اول دا قوم دی دا بدبختی دوی کړی انکم یقینا تاسو لتاتون الرجال خامقرات للکوي نارینه وتا شهوتن پشاوت سره من دون النساء چې ور تیرېږي د خپل بیبيانو د حقونو نه حلال بیبيان مشتا په کار د جاغي حق ادا کول تخپل شهوت هغه تاسو پوره کړئ را لګيږي او تاسو بدکاری دا لکانو سره کوي بل انتم بلکې تاسو قوم مسرفون داسې قوم چې مشرکانی شرک به هم کو او دا ګندګیم پکې و او دا مرض نن سبا هم ډیر په دې مسلمانانو کې عام دی دا جړاګان دی او دا بے حیاي نه دی دا ګندګي نه دی وما كان جواب قومه او نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام الا ان مگر دا جواب قالوا دی ویلي اخرجوهم وباسيدوی من قريتكم د خپل کلینا دا دیغه بی غیرته جواب لوط علیہ السلام او دا ملګری یادي دې کلی نو باسي مړ وزان د پاک پاک غنی وي مونږ ته وایي دی وې د پاک خلک دي او دا د بی حیا خلکو عادت اوس هم تاسو ګر دا بی حیا او دا بی دینه خلک چې څوک له دعوت ورکړي چې بی حیا مکو پرې دا وي ته د پاک راغلي ته د خر راغلي دا ټکی وي دا همیشه د بی حیا خلکو عادت دي لو باسي دوی د دې کلی نه انهم اناس یقینا دوی داسې خلک دي تطهرون چې ځان پاک غني او دا د وختلو خبره زکه کې چې لوط علیہ السلام د دې قوم نه نو دا خود ابراهيم عليه السلام سره راغله هجرت کړي کنه او رستو براش
نو دا چې د صدوم علاقه ده دی وجنه دلته دا ونه ویل چې لکه څنګه چې نور پیغمبرانو سره ویلې چې را موږ د هغوی رور راولېږلو ویلا ثمود اخاهم صالحا داسې ونه ویل چې موږ د دوی رور لوط علیه السلام راولېږلو اگر چې قرآن کې یو ځای کې ورته رورولي ویلې خو هغه د سخرانې د وجې نه چې ده پکې رشته کړی د هغې د وجې نه قومي نه دی فانجیناهم موږ نجات ورکړو دی لوط علیه السلام ته و اهله او د کورنۍ ته کورنۍ څه وخت لوڼې وي هغه مؤمنې وي مؤمنات وي دی لاړ الله ورته د شپې شپې وځه او دا علاقه پرېږده وروسته به سورې هود کې راځي الا امرأته مگر ښځه د ده چې وا په عذاب کې پاتې شوه کانت من الغابرین هغه وه د پاتې کېدونکو نه په عذاب کې ځکه ښځه منافقه وه د دې قوم وه د دې خپل خاوند سره خیرخواهي نه کوله د قوم سره به یې کوله او دغه رنګه توحید یې نه قبلولو د لوط علیه السلام دعوت یې نه قبلو بدبختي او منافقت به یې کوه وامطرنا علیهم مطرا باران وکړو موږ په دوی باندې باران ناشنا باران سو باران د کاڼو د اور کاڼي پې اورېده سورې حجر کې به راځي په اور باندې پخ شوي کاڼي ځکه دا بدکاره قوم دی بدکاره قوم چې یې په کاڼو ایستل غواړي رجم کول غواړي فانظر نو ګوره کیف کان عاقبة المجرمین څرنګه شو اخري انجام د دې مجرمانو الله رب العالمین د دوی انجام ډېر بد کړلو بس استغفر الله